رب العالمین د مسلمان د عبرت لپاره په قرآن حکیم کې د حضرت نوح علیہ السلام واقع بیانوي. په ډېرو ګڼو سورتونو کې په مختلفو ځایونو کې الله ذوالجلال دا واقع ذکر کړی ده. هغه بندگان چې د الله نه لرې دي او سرکشه خلق دی، یا هغه مسلمان چې بدعمله دی، د هغې دپاره په دې واقعه کې ډېر لوی عبرت دی. حضرت نوح علیہ السلام دا آدم علیہ السلام نه تقریباً څه د پاسه 1000 کاله وروستو راغلی دی. بعض علما 1026 کاله یادوي، څوک 1013 کاله یادوي، څوک کم و بیش، خو تقریباً د دې زمانه د آدم علیہ السلام نه 1000 کاله پس وه. او علاقه د نوح علیہ السلام د دجلې دریاب او د فرات د دریاب په دې منځ کې یو لویه وادي ده. د دې بغداد نه شروع شوې د دیار بکر ورته وایي، د دجلې او د فرات دریاب منځ دی او د بغداد او دیار بکر دا دی منځ کې ډېر لوی غرونه دي. د هغې غرونو په منځ کې دا یو اوږده علاقه تېره شوې ده. د عراق د موجوده عراق چې دی دې علاقه کې دا زمانه تېرې دا علاقه وه. دې کې نوح علیہ السلام پاتې شوی دی. نوح علیہ السلام ته آدم ثانی وی، ځکه دنیا چې رب العالمین هغه وخت کې کم کافران غرق کړل، نو بیا د دنه الله د دنیا روانه کړه. نسل الله د نوح علیہ السلام او د هغه د بچو نه شروع کو. او قرآن حکیم کې خو د ټولو پیغمبرانو ذکر دی، د اکثرو پیغمبرانو ذکر دی، لوی چې کم جلیل القدر پیغمبران دی. خو نبی علیہ السلام بخاری شریف کې حدیث دی، په مسلم شریف کې دته اول الرسول وی پر پیغمبرانو کی یو خاصه طبقه ده، دا غي څه خاصه ذمہ داری دي. انبیاء خو څه د پاسه 1,40,000 یا 2,40,000، په دې کې د رسولانو یو خاص تعداد 314 دی. نو د 314 کې لومبي رسول حضرت نوح علیہ السلام د قوم بت پرستو شرک بے کو، بوتان بے جوڑ کړو، هغې ته بے سجدے کولې، د هغې بوتانو عبادت بے کو، او غټ غټ پکې بوتانو، 15 پکې غټ غټ بوتانو، یعوق او نصر او داسې نورم غټ غټ لوی لوی بوتان دی ساتلی و ځان له هغې ته به سجدې کولې او د خپلو دنیاوي حاجتونو سوالونه او دعاګانې ابې د هغه بوتانو نه غوښتلې. آدم علیہ السلام چې کله د دنیا نه تشریف یوړو، د هغه نه پس حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، ممکن د نور پیغمبران مو خو د هغې ذکر نشته، نو دا بت پرستی شروع شوه. اوس هم ډېر خلق په هندوستان کې یا په جاپان کې یا په بعضې ملکونو کې بوتانو ته سجدې کوي. او زمونږ په دې علاقه په دې وطن هم که تاسو دا کنډرات وګورئ، دې رزړو کې یا د ایساره کې یا په دې تخبې کې یا سنبدال کې شته، یا په دې ډیرو کې چې څومره دا زړې ډیرې لټوي، نو بوتان به پکې راخېږي. او د اندوانو د مشرکانو د عبادت ځای نه به راخېږي. دې نه دا معلومیږي چې زمونږ په دې علاقه او په دې وطن باندې د بوتانو یو دور تېر شوی دی. لکه زړې کنډرې چې څومره لټېږي او زړې ډیرې چې لټې، نو په هغې کې زمونږ دې کلي کې هم دې ډیرې کې به خلکو بوتان مونتل. نو دې نه معلومیږي دا چې یو زمانه د دې بت پرستۍ پورا رواج و. خلق کانی تا سجدے لگئی، دا کانی نزان لی او بت جوڑ کی او ڈانچہ جوڑا کی، او غی تخکت پورته کیږي، دا غینا غختنه کوي کنا جوړ شي،
نو دا غینا جوړېدو سوالونه کوي، بچی ته غواړي، مال ته غواړي، عزت ته غواړي. دا یو قمقل غوندې پروګرام شروع دی. خو زه تاسو په دې پوهیږم چې د دې بت پرستۍ دا بنیاد د کم ځای نه راغی. د نبی علیہ السلام په زمانه کې چې د پیغمبر علیہ السلام مقابله راغلی ده، نو هغه هم د دې بت پرستو سره راغلی ده. ابو جهل بت پرستو، مشرک وته وای. قوم څومره د مکې د قریشو او غیر چاپیره ټول بت پرستو. بیت الله کې 360 بوتان ولاړو، د صفا په غونډه بوت ولاړو، د مروه په غونډه بوت ولاړو، نمونه ورته خودی لات او منات او عزا او صاف او نائلہ. خو چې کم کاڼې به خشتو مونږ هغه به اترا شو، د هغې نه به بوت جوړ کړو. اوس مونږ وایو دا بوت پرست قمقل قوم دی، ځکه د کاڼي نه ځان له خدای جوړ کړي او هغې ته سجدې کوي. نو قمقل شو که نه؟ د ابراهیم علیه السلام مقابله دې خلکو سره وه چې بیا ورغی او ټول بوتان یې مات کړل. د نوح علیہ السلام مقابله دوی سره وه، د نبی علیہ السلام مقابله دوی سره وه. الله قرآن کې فرمایي ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. توبې سره خو الله برتو بخی بعضی گناهونه، پردی حق نما سوا کفر کے اب ہم در توبخی، شرک کے اب ہم در توبخی. سو گناہ چے انسان کئی دا پردی حق نما سوا ممکن دے رب العالمین توبہ باسی. اللہ ذوالجلال غفور دے، مہربان بادشاہ دے، رحمان رحیم دے کہ توبہ دے ہوئے صلی چا اللہ معافی غوارم دا کفر و شرک دارت اللہ بخی. لیکن کہ توبہ دے نہیں استے نو بیام امکان داری چی نور گناہو ندر توبہ خید اللہ نظام دے. خو قانون دا دے چی لا یغفر ان یشرک به شرک بنا بخم. بے توبے کے یو سڑی دا دنیا نہ لاڑو دا شرک کڑی بالکل نہ بخلی کے گی. ابو طالب دا نبی علیہ السلام مبارک کرے دے کنا، صبر خدمت دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرے دے. معشوم گرزولے دے پا غیق کے، معشوم لوے کرے دے. بیا دا کافر سره مقابلی کړی دی. 3 کاله یوځای کې نبی علیہ السلام په شعب ابی طالب کې بندو وسره مرګری مو. کافرو په ډوډۍ بند کړی و او بی په بند کړی و، بایکاټ وسره کړو. نبی علیہ السلام او چې کوم مسلمانان زنانه وی، نارینه وی، بچیو وسره دې ټولو دا دربونه او دا کبل خوړی. دومره سخت تکلیفو. ماشومان به جړل، نو دا زړې سپلې او سرمنې به اوبو کې خوټکولې، اگه او ببه پا ماشومان اسکلے. 3 کال دا دی تکلیف دور پیغمبر علیہ السلام سره دا مسلمانانو نارینو زنانو ماشومانو تیر کا. دا ابو طالبم و سر پدے کی شرکو، دا نار دم تیری کری دی، دا دربون دم خوڑلی دی، دا کبل او دا بوٹی دم خوڑلی دی، دا اوگی خیٹا باندی گزارت دم کردی دا. او پا دا سے نسبت دا نبی علیہ السلام مبارک تربیت کردی لکا پلار کے دا بچی. او چې کله د نبوت دعوی وکړه نو د کافرو نه به بچ کو. ځکه نه به واره چې څه دې خوښی کوه، زه پوه شه او کافر پوه شه. لیکن شرک سره او بت پرستۍ سره د دنیا نه تللی دی. نبی علیہ السلام مبارک ورته ناست دی او ورته نصیحت کوي، اے کاکا جی الله د پاره دا یو کلمه ووایه چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دا یو ما دا الله رسولو منه او الله یو منه، دا بت پرستی پرېږده، دا شرک پریدا وا ګوره مکوا. باقی زه په انشاءالله پیشه زه به الله سره دله جګړې کومه. خو ګوره که دا کلمه دې ونه وی نو بیا دې مال علاج نه راځي. هغه مقصې ابو جهل ورته ناست و، کلمې نصیب نشوه. زمونږ د توحید مذهب د الله د وحدانیت د یووالي هغې نصیب نشو او هغه شرک کې هغه بت پرستۍ کې د دنیا نه لاړ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زمیں خدمت کرے دے نو بس عذاب بے معمولی گندے نور خلق پر نسبت بکمی خود جہنم نہ بنا بچ کے گی، جنت تا بنزی ہمیشہ مدام مدام با جہنم کی پروتی. دا اللہ رسولہ کم عذابے دے وی دا اور یو چپکے با ولاڑی، دا اور یو چپکے کزنوے دا اور میانس کی با پروتو دے چپکے بای اگا اور با دو نگرمی چی مازغبے خود کے گی، دماغ با خود کے گی، بچ نشو. ولی بت پرستی سر لار نو بت پرستی و شرک دا دا اللہ پنیز خطرناک گناہ دا، لوی گناہ بخل پا کہ بالکل نشتا. دا اللہ قانون و نظام دا سرے. وایو لکه دا سړی بت ته سجدے کی، کانی ته سجدے کی، دا قمقل لے.
هغه خپل ذهن کې سوچ کوي تا خدا سے نه کنه چې د کاڼي نه بت جوړ کړی دی او لګیا دی هغه بت ته رام رام کوي او هغې ته سجدې کوي. نه 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 دې باندې ځان پوه کوي. دا د دوی چې کوم مخکې پیغمبران تیر شوي دي د نوح علیه السلام زمانې نه مخکې د پیغمبرانو بچي تیر شوي دي. دې قوم د هغوی فوټوان او د هغوی بوتان ځان سره په دې کورونو کې ایښودي د برکت لپاره د سجدې نه کول. د هغوی تصویرونه د هغوی بوتان د هغوی ډانچې په کور کې ایښودې. تصویر سازي هغه زمانه کې جایز وه، اوس منه ده. احترام دپاره لکه اوس هم بعضې خلک د پلار او د نیکه او د عالم او د پیر او د نیکانو خلکو تصویرونه مسویرونه ځان سره ساتي. دا ګناه ده بلکل. دا تصویرونه به هغوی ساتل، د هغوی به بوتان جوړ کړي ځان سره به ساتل د محبت دپاره د احترام دپاره. او دا د دغه پلانکي پیغمبر بوت د برکت دپاره مې کور کې ایښودی. دا د هغه پیغمبر زوی دی، دا د هغه نوسی دی، دا د هغه پیروکار دی، دا نیک سړی دی، دا الله ته نږدې دی، دا عبادت گزار دی، د ډېر عبادت کړی دی. د برکت دپاره او د هغه د عزت دپاره او د هغه د احترام دپاره دا بوت ما ځان سره ساتلی دی. به یې ښکلو، هغې ته به یې ګلونه اچول. رو رو زمانه کې تېرېدا رو رو هغې ته سجدې شروع شوې. رو زمانې تېرېدو سره هغې ته رکو شروع شوه، هغې ته منځ شروع شو، هغوی له صدقې شروع شوې. او دا بوت مې لګولی دی، دا چې د کوم پیغمبر نقشه ده دې ته چې زه سجدې کومه نو دا به دې بوت چې کوم خاوند دی کوم پیغمبر دی، د دې بوت چې کوم خاوند دی چې د پیغمبر زوی دی، دا بوت چې د چا نقشه ده چې هغه نیکان بندګان دي، د قیامت په ورځ به موږ له د الله په دربار کې سفارش کوي. اوس دقه دی کفر شروع. قرآن کې الله فرمایي زمونږ د مکې مکرمې د مشرکانو متعلق بت پرستو ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، مونږ چې عبادت کوو د دې بوتانو د مکې بت پرستو به وې مونږ دې له نه کوو، مونږ دې له کوو چې دا بوتان د چا ډیزاین دی، د چا نقشه ده، نو د قیامت په ورځ به د الله په دربار کې مونږ له سفارشونه کوي. مونږ اوس هم وایو بعضې خلک زیارتونو له ځي که نه، مونږ وایو زیارتونو له ګوره چې ځای په ښه سوچ ځای عبرت دپاره لاړ شئ، هغې ته هم دعا وکړه، ځان ته هم دعا وکړه، صدقه خیرات ورته وبخه، 2 رکعته نفل وکړه، ورته ثواب وبخه. زیارت نه غوښتل به نه کوي. اوس هم زمونږ د پنجاب کې دا رواج شروع دی، هغې هم زیارت ضرورو، هغې له حیثیت ورکوه، عزت ورکوه، احترام کوه، ګلونه اچوه، سیرې اچوه، پوخ یې کا، غلاف اچوه، آخر کې سجدې ورته شروع شوې. او یو زمانه به داسې راشي، دا یاد ساتئ، دا زمونږ دا دور هم د بعضې علاقو ګورې دغه سیسټم طرف ته روان دی. نو د نوح علیه السلام زمانه کې دا بت پرستي دغې نه شروع شوې وه چې دا هغه پیغمبرانو د هغې د بچو د هغې د نوسو هغه ډانچې د هغې هغه تصویرونه یې ځان سره ساتلي وو د عزت او د احترام دپاره، ابه یې ښکلول، ابه یې د کټ سر ته ایښودي وو، ابه یې لمارو کې ایښودي وو. رو رو هغې ته ټیټېدل شروع شو، بیا رو رو هغې ته سجدې شروع شوې، بیا د هغې نه بت پرستي شروع شو، شرک شروع شو، کفر شروع شو. نوح علیه السلام الله راولېږي دا څه کوئ؟ دا عبادت په نه کوئ. هغې وی نه، تا نوی دین راوړه. تبلیغ شروع شو. قرآن حکیم کې الله فرمایي فلبث فیهم 1000 سنة الا 50 عاما، 50 کم زر کاله ورته نوح علیه السلام نصیحت وکړ، او په دې 50 کم زر کاله کې صرف او صرف 80 ملګري پیدا کړل، هم غریبانان. او دی به څه چل کو؟ دی به دمکې ورکول، سم شه ګورې، او غني وطن نه دی وباسو، سم شه کني وجنو دی. زه د الله پیغمبر یم، ما تاسو له یو دین راوړی دی، هغه دا چې الله یو دی. او چې دا کمو بوتانو ته تاسو رام رام کوئ او د کمو بوتانو سجدې کوئ، د ځان هم جوړ کړي دي، په خپلو لاسونو هم تراشلي دي. خدای ته وګورئ، دا مه کوئ، دا هم د الله د عذاب نه نشي بچ کولی. دا کفر دی، دا شرک دی، دا د الله لویه دشمني دی. نه ګورئ ځان وساتئ. هغې څه وی؟ ته د الله رسول یې، دا را سره ملګري دي، جنت والا دي، او ما لک علینا من فضل، ته خو زمونږ په شان سړی یې که نه، ته مونږ کې څه فرق دی چې ته ځان ته پیغمبر وې؟ اوس هم بعضې خلک یې چاته ووایي هلکه مونځ کوه، زما ته ځان ټیک که که نه، ما ته څه وی؟ ځان ټیک که، ما ته وی؟ ما او تا خو یو شی یو که نه، نو چې ما او تا یو شی یو، ما او تا کې څه فرق دی؟ ته لګیا او ما ته نصیحتونه کې، او ما ته تبلیغونه کې، او ما ته د دین خبرې کې. دا قمقل سړی دی، هوښیار نه دی چې څوک د دین خبره درته بیان کړي. کاغذ تا نه کمزوری دی، لږ غوندې چې یو پوټې
با حیثیت سړی وي زمونږ په دې وطن کې مالداري لږ د سپینې جامې خاوند دي لږ موټر والی بنګلې والی اسې غریب سړی هغه ته دا ویلي چې تراشه مانځله تاسو ته تپوس کوم نشي ویلی ول او فلانکي ته ګوره د فلانکي زوی ته ګوره ما ته وایي راځه مانځلس اوهو ته ما ته وایي ته څه شی تا ته وایي دو پیسې خدای درکړي شکل بستانه د هغه ښي د خدای په نسبت د هغه عزتمند دي دا کبر دی دا لویي ده نو د نوح علیه السلام قوم به نوح علیه السلام ته وی ته خو تا مونږ کې اوس فرق نشته یو شی یو انسانان یو کنه ما لک علینا من فضل تا په مونږ څه بهتري او فضیلت خو نشته او تا سره چې کوم مرګري دي مړه دا قمقل مرګري ځان سره یو ځای کړي اراذلنا بادي الرأي مونږ کې کمزوري خلک دي سرسری ذهن والا خو چې تا ورته څه وایي داسې پسې مرګري شو مرګري دي بیکاره دي کمزوري دي په معاشره کې ښکته طبقې والا دي غریبانان دي تم مونږ غوندې انسان یې په مونږ څه غوره نه څه فرشته نه مونږ ستاړو خبره نه منو او بیا به نوح علیه السلام ورته وی ګوره سم شی که سم نه شوې د الله عذاب به د باندې راشي نو پیغور به یې ورکړه فأتنا بما تعدنا ځکه نه هغه عذاب دې راوله که ځکه نه هغه الله ته دې ووایه چې د عذاب خو به مونږ راولي دا به بیا پیغور ورکوه ځکه د طالبانو ته ویم د نوح علیه السلام د ډېر لویړه خاوند و د ډېر لویړه مونږ خو په پوټې خبره تنګ شو معمولي خبرې قسم دې څوک دویمه خبره نشي برداشت کولی 900 کاله د قوم دا خبرې برداشت کړي سلم نه 900 کاله عمرونه هم زیاتو چې پوره تنګ شو مرګري به یې ولوال نوح علیه السلام له به یې دمکې ورکولې د هغه بېعزتي به یې کوله د مرګرو بېعزتي به یې کوله او چې د دین د الله د یووالي ته کله دعوت به د ورکو نو کله به یې غوږونو یې ګوتې ومنډلې ټوکو دپاره چغې به یې جوړې کړې غوږونو کې ګوتې به یې ومنډلې تاسو وایي مونږ خو نه نیدل ځان لاسې مری ستړی کوه نو څه پې رب العالمین ورته وي داسې کار وکړه بس یو کشتی جوړه کشتی جوړه مونږ به درته ګورو زمونږ د نگرانۍ لاندې زه به درته چل ښیم چې داسې کشتی جوړوه داسې جوړوه داسې جوړوه داسې جوړوه او دیم تنګ شنو چې تنګ شنو د الله په دربار کې سوال وکړو رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا یا الله په دې مخ د ځمکه چې د کافرانو کور پرې نه دی کافران خو ځکه چې کور یې پرې نه دی انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا الله که دا اوس نور پرې دی دا کینسر د کینسر په وجود کې خورېږي نو زما دا نور اتیا مسلمانان په دوی یریږم دا رانه وانړئ دوی کې خو د ایمان څه نشته خو دا نور اتیا رانه وانړئ دا خو مرض دی خورېږي ولا یلدو الا فاجرا کفارا کله چاړه کې دا راشي چې دا بچي به مسلمانان شي کنه نوسی به مسلمانان شي الله 900 کاله مې د دوی هغه بچي مو لیدل دوی نوسی مې مو لیدل د سپیره بچي دی چې ته د سړي زوی ته پیدا نه شو چې ته پیدا کېږي دې د پاسه آرامیان دي چې نوسی دی هغه دوی نه زیات کافر دی چې کړوسی دی هغه دوی نه زیات کافر دی ولا یلدو الا فاجرا کفارا چې پیدا کیږي ته هغه ټول کافران فاجران دي پروردگار بس خلاص میں کہتے تبه کا نور 900 کال لمه په ستړی شو الله وی ښا کشته جوړو اونې به را کټ کولې سره د مرګرو کشته روانه شو دي چې برال ښا اوس پورې پیغمبر به سو ترکار شو ټوکه شروع شو تا چې پیغمبر یې او ترکار شروع دا وراشه خلق به ولا راوستل وګورئ کنه مونږ نه وی چې دا دروغ پیغمبر دی پیغمبر دی ته وای اخو الله سجدي عبادتونه کوي ته خو تختی را پرې کېو دا غینا تختی وباسي ونه نو کشته جوړه دا څه جوړه وې دې نه کشته جوړو منو په کشته بس کې په پته برته ولګي دې ساده ته ګوره کشته په کال کې دجلې په دریاب کې جوړه د فرات دریاب په جوړو کینو په اوچه په کشته دې سکای په اوچه لګیا دې کشته جوړای خو به خندل ور پورې
دی به ورته وی نن خو تاسو مونږ پورې خان دی خو یو ورځ به راشي انشاءالله چې بیا به مونږ تاسو پورې خان دی پته به مو لګي خیر دی دا الله حکم دی او راشئ نوح علیہ السلام ته مونږ نه وی چې دا ناپوهه دي سرسری نظر والا خلق دی وسره په اوچ میدان کشته جوړی کشته به په اوچه ګرځي پایې دی او کنه دا به په دریاب کې ګرځي یو کتاب کې مې کتل دا کشته تیار کړو ډېره اوږده کشته 300 غزه اوږده 300 غزه او 10 غزه اوچته یو عظیم الشان کشته جوړ کړه ندی براتل پکې به اودس ماته کو یو دې به متیازه کولی لوی اودس ماته به کو د حیواناتو دا سوټه او ګندګي راوستلې پکې غردولې نوح علیہ السلام الله ته فریاد وکړي یا الله دا اوس په مصیبت وړې ده کشته جوړو ما چې سار راشم دا سپیره پکې د موږ مخکم لګیا دي متیازه کوي او د شپې پکې ګن راوړي او غل راوړي او سوټه راوړي هم پکې غردي دې سره الله سوکم اوس کشته جوړه کما او پاکه کما کشته ولا ټوله د متیازو نو د ګن او د ډیران نه ډککلا رب ذوالجلال چې سکی قسم په الله کړه چا په ذهن کې تیری الله چې سوکرونی سي سوکې تخلاصول شي الله وی ته کشته جوړه زما کار دا هم پدې به پاکوم دا سي په دلانه پاکو دا بزک په شدوی په شغه ته کشته تیار نوح علیہ السلام کشته جوړه چې څنګه تعالی وی او دی راتلل او دی به پورې خنداګانې کولې ترکان شو خنداګانې به هم کولې په اوچه کشته جوړی او پکې به دسمات هم کول ورکوټې او لوی او ټوله د ګنډه ککړه او اعلان یې کړی قوم چې بل څوک به بل ځای او دس نه ماتي رکوټې د کلوې دی چې چاله مو دسماتې ورشي که ماشومې کلوې وي ټول به دې کشتۍ له راځي دا ستاسو فلش او دا ستاسو او دسماتې ځای رب العالمین په بیماري ولګوله داسې بیماری په ولګېده چې ټول خچن شو دانې پې راوختې ننکې پې راوختې په جبو کې هم دانې راوختې او په لاسونو هم راوختې او په وجود کې هم راوختې لګیا دي علاجونه کوي نه جوړېږي د شپې یو کس راغلی د کشتۍ په غاړه ناست دی او دسمات یې کو پکې ور پرېوتی دی چې پرېوتی دی په هغه اوبو موبو کې دانې ریستې دی تلې دي لمبلې دي چې څو ورځې تېرې شوي دي سړی جوړ شوی دی ټیک شو هلکه زه خو جوړ شم په څه جوړ پې کشتۍ کې پروت یم بس د شپې به یو تو پکې به یې غوټه واله بیا دروازې به تلل او په کشتۍ په هغه اوبو کې به یې غوټې واله او جوړېدل به هلکه د ژبې او غوږونو کې دننه او ګېډه کې دننه هم تکلیف دی پسکې که نه د الله نظام سره خو څوک مقابله الله سره کولی شي نشي کولی که د نمرود په دې سپېمه کې رکوټې غوندې ماشي وردن نه که رکوټې ماشي وردن بره په دې دغه کې ناستو نمرود له دا سزا مقرر شوه چې دلته کې به درد و تکلیف پاو داروګانو باندې کار نه کېده اپریشنونو زمانه خو ونه ماشي دلته کې ناست دی ګوډ ماشي لا بعض علما وایي یو سړی ځان ته کېنوي په چپېړه مې دا دی وخه چې هغه نوکر به ډباو نو ټیک به و چې هغه به ډب لرې که نو بیا به پې تکلیف او درد راغی کې مردار شو صاحب هغې ګن ته ونختل هغې سکه پکې لمبل با په سپېمو کې وردن نه کوه سترګو کې وردن نه کوه غوږونو کې وردن نه کوه کشتۍ پې مکمل پاکه کړه هلکه بیا هم دانې دي را باندې کشتۍ خو که هغه څه خلاص شو نو د بار نه بیا اوبه راوړی او هغه بیا پکې اچولې ودرېږه چې اوس یې سمه ووینځي د بار نه به اوبه راوړی هغه کشتۍ دیوالونه به یې پینځل او پاکول به هغې نه چې به کمې اوبه دغه کېدې په هغې به بیا سکلې به په هغې به لمبل نوح علیه السلام ته وی اوس تماشه کوه ته ورته ګوره دوی به دا خپل غول په خپله خوري اوس دا خپلې متیادې به په خپله سکېږي دا ګند خلق دی پرې دا ګند زه په خپله پاکوم په جبو به یې د کشتۍ هغه دیوالونه سټل او جوړېدل به کشتۍ چې کله تیاره شوه بیا اوس داسې کار وکړه چې باس ملګري د ټول کشتۍ ته خېجه وه 80 کسان تقریبا او دا څومره حیوانات چې دي په مخ د ځمکه د دې نه یو جوړه نیسه او کشتۍ کې اچوه هغه جدا جدا خانې جوړې کړې وې الله د حیوانات به څنګه چوموي تاله به په خپله اواز ورته وکړه ټول په خپله به دله راځي یو نر او یو ښځه ښي لاس له به د نر راځي او ګس له به د ښځه راځي کشتۍ ته وروله په مخ د ځمکه چې څومره حیوانات د الله په حکم ټول را جمع شو ورته
یو نه نر او بل نه ښځه کشتۍ د هغې نه هم ډکه کړه، یو جوړی پکې واچوله، په خپل هم کشتۍ ته وختل، اتیا ملګري هم کشتۍ ته وخېجول. د الله نه سوال وکړه، قرآن حکیم کې الله فرمایي وفارت تنور، هلته کې یو ښځه و هغې تنور کې اور بل او لاندې پکې اوبه راووتې. الله ښایي چې د اور په ځای کې زه اوبه راوښکې شم، چې اوبه څنګه راوخوټ کېدلې. هغې اواز وکړ تنور کې چې نه راوخته اوبه راوختې، ملګرو ورته ویې خېجئ بس. قرآن حکیم کې الله فرمایي مونږ حکم وکړه اسمان ته چې اوبه راپرېږده، ځمکې ته هم حکم وکړه چې چینې دې را برسېره کړه. اسمان نه بره بارانونه شروع شو، ځمکې خپلې چینې را خوشې کړې او سیلاب راغی. سیلاب راغی کشتۍ خو اوچه ځمکه واغېته، اوبه رالې کشتۍ پکې اوچته روانه شوه. د نوح علیه السلام زوی د کنعاني نوم دی. نوح علیه السلام ورته آواز کړي یا بني ارکب معنا، بچې راشه موږ سره سور شه. دا قوم ملګری و او ورته څه وایي نه بابا تاو سره نه خېجم، سآوي الی جبل یعصمني من الماء، دلته غلوی غر دی جودي زه به هغې ته وخېجم، ځان به د اوبو نه بچ کړم، تاو سره نه خېجم. وی لا عاصم اليوم من امر الله، د الله د حکم او د الله د عذاب نه هېڅوک جودي غر باندې هم ګورې بچی نشي بچ کېدی. راځه راله ګورې مه کوه. او زوی ورته وایي نه بابا تاو سره نه ځم. زوی هم د قوم ملګری و، دوی په دې سوچ او فکر کې دي او مضبوطه چپراله او زوی ته یې خوا یوړه. دا زوی بیا هم انسان ته خوږي، بچی وي که نه، لخت جگر ورته و، د زړه میوه چې څنګه یې پرې یوړه نه وایي. الله ذوالجلال ته سوال وکړو یا الله ان ابني من اهلي، دا خو زما بچی دی، ادې راله غرق کړ، خو غرق شو تباه شو، اوبو یوړه. فانه ليس من اهلك انه عمل غیر صالح، دا ستا بچی نه دی، دا بد عمل دی، چې نیک عمل او نو ستا بچی به دا بد عمل دی. زموږ علما وایي که نه، وایي که نسب بچ کولی شو د نوح علیه السلام زوی به بچ کړی، که نسب بچ کولی شو نو ابو طالب به بچ شوی و. که نوح علیه السلام که نسب بچ کولی شو د لوط علیه السلام ښځه به بچ شوی و. لوط علیه السلام بچ شو، ښځه یې لاړه قوم سره تباه شو. نوح علیه السلام بچ شو، زوی لال دریاب اوبو یوړو. د نبی علیه السلام مبارک ته وګوره، ابو طالب ته ابو لهب ته وګوره. لکه خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د صفا په غونډۍ باندې کله لومبی آواز وکړو نو دا آواز کوي اے فاطمې، خپلې لور ته آواز کوي اے فاطمې د الله نه ویرېږه، که د الله نه ونه یېرېدې او د الله غضب در باندې راغی نو ګورې زما لورې خو زه دې نشم بچ کوی. اے صفیې د پیغمبر ترورې، خپل ترور ته آواز کوي د الله د عذاب نه ویرېږه. ګورې که د الله د عذاب نه بچ نه شو، د الله قهر در باندې راغی، ګورې زه پیغمبر یم ستا وار یم خو ګورې زه نشم بچ کوی. نسب فایده ورکوي، خو په هغه وخت کې چې دا دواړه مسلمانان دي، پلار نیک سړی دی او زوی مسلمانی او زوی هم نیکي، دغه پلار دعاګانې، دغه پلار برکتونه هغه له څه نه څه په دنیا کې هم فایده ورکوي، په آخرت کې هم ورکوي. خو چې بچی بدعمله شو، کافر شو یا بدعمله شو، خپل عمل یې خراب دی، نو د پلار یا د نیکه یا د رو یا د تربور په عمل ګور نه شي خلاصېدی. څوم د بعضې خلکو دا عقیده ده. تاسو ګورئ که نه په دې لارو کوڅو کې دا ملنګان اکثر ګرځي، مونځ نه کوي، نه جي نه، زه خو د بابا دغه یم من جور یم، بس بابا به ما بچ کوي، بابا به ما رسوي. دا غلط سوچ او غلط عقیده ده. ګوره خپل عمل کړې ښه شو، خپل عمل نو کامیاب دی، او که خپل عمل دی خراب او برباد شو، قسم دی ګورې که د بل په عمل خلاص شي. دا حقیقت ویم. حضرت فاطمه رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیبیان شپې پاسولی، نیمه شپه کې هله شب عبادت کوي. حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمه رضی اللہ عنہ دواړو پسې به د شپې ورغی، رپا به سول هله شب الله ته عبادت شروع کړي. نو که بچ پلارم نیکی زویم نیکی، دواړه مسلمانان دي، بېشکه دا بزرگ پلار، دا عالم پلار، دا نیک پلار دې بچو ته فایده رسوي. دا الله په حکم ګورئ، فایده دی چې دنیا کې الله ولا نیکی ورکی، آخرت کې هغه پلار د برکت نه الله وسره امداد وکړي. او کله د خپل عمل برباد دی او تباه دی، دغه پلار نشي بچ کولی. او د نوح علیه السلام زوی ولې غرق شو، ولې کافر شو؟ علما لیکي د خراب صحبت ته وجه نه،
د نوح علیہ السلام سره بنه کې ناستې ده او د هغه کافرو سره به مجلس کو. نو صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. که نیکانو خلقو سره صحبت او مجلس وکړه به نیک کی، او که بدانو خلقو سره صحبت او مجلس وکړه به بد کی، خراب به دي. ښه مجلس هم اثر لري او بد مجلس هم اثر لري. اب پلیتو سره او غلطو سره کې ناستې ده، پلیت شو غلط شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا صحابه ته ولید مونږ په درون نظر ګورو، او قرآن حکیم کې رب العالمین مو ته په درون نظر ګوري. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة. اے پیغمبره کوم صحابه او چې تا سره د حدیبیې په مقام کې بیعت وکړو زه خوشحاله. قرآن حکیم کې الله فرمایي والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم فی التوراة ومثلهم فی الانجیل. کم خلق چې د پیغمبر مرګري دي نبی علیہ السلام مبارک، نو اغي د کافرو مقابله کې سخت دي، په مسلمانانو رحم کوي. د سجدو نخي په تندو لګېدلې دي. الله وی د دې د ښکلي صفت ما په تورات کې ذکر کړی دی او په انجیل کې هم ذکر کړی دی. صحابه الله صفت کوي رضی الله عنهم ورضوا عنه. دا صحابه د الله نه خوشاله دي، الله رضوی نه خوشاله دي. دا ولې صفت کوي؟ صحابه ورته ولې وایي؟ لکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره صحبت کړی، مرګرتیا ورسره کړی. دا خو عامه خبره ده. که د نیکانو مجلس کې کېناستې نیک بشي، که د بدانو مجلس کې کېناستې بد بشي. مولوي صاحب د خدای پاک وبخي، هغه به یو خبره کوله د خلیل شیخ الله دې وبخي، زمونږ د دې کلي نیک سړی او د حاجي صاحب حاجي محمد امین صاحب رحمت الله علیه د هغه مرید و. خلیل شیخ وایي چې حاجي صاحب ته یو ځل لګیو چې حاجي صاحب چې ستا په دې مجلس کې موږ ناست یو که نه، نو بس اولیاء یو بزرګان یو، او چې ستا د مجلس نه راپاسو نو نیکان یو، او چې بیا په لاره کور ته را روان یو نو مسلمانان یو، او چې کور ته ورسو نو بیا راته پته نه لګي اوس څه شي یو. بیا راته پته نه لګي اوس څه یو. دا د هغه مجلس اثر یي چې چاته نږدې شو د هغه اثر به دکې پیدا کېږي. د ګلاب ګل ته راواړه د جیب کې واچوه، لږ ساعت یې کېږده او بیا وغورځوه، نو ته چې هغه جیب له پوزه یوسې نو د ګلاب هغه خوشبویي به کوي. د کافرو دا سپینه ګولۍ راوړه بکس کې واچوه، دا سپینه ګولۍ، او بیا د جامې راوباسه، یو شوارو دو شوارو د بلې د هغه جامونه د کافرو هغه بوی دي. دا ګولۍ د کافرو ګولۍ خو اثر کوي په جامو کې، د ګلاب ګل خو اثر کوي په جامو کې. که معمولی غوندې ګندګي د پنسې پورې نښته نو هغه پنسه بدبویي کوي. نو د بزرګ نیک عالم او پاک سړي مجلس کې که ته کېناستې نه به اثر نه کوي. دا پوړ په دې جومات کې پروت دی، دا پوړ به څوک یوسي او د سارو خپو ته به یې واچوي؟ نه. دا لوښه چې کومه په دې جومات کې پرته ده چې زړه شي نو خلک یې هلته وغورځوي، په اوبو کې وغورځوي، یا تیلې ورته ورته کړي، هغه ایرې ولا اوبو کې غورځوي. مونځ پې شوي دي، جومات سره یې ملګرتیا کړې ده. دا هغه دغه راځي د جبو ته ځي او د هغې نه لوښې راوړي او هغه د سارو خپو ته اچوي. ځکه نه دا خو یو سره سارو خپو ته واچو. دا کڅوړه چې دا قرآن شریف ته لګېدلې ده، دا رومال دی که نه، څوک به پې پوزه سوڼ کړي؟ ځکه نه. او غټه بې ادبي ده، غټه بې ادبي، غټه بې احترامي. د قرآن شریف بې ادبي دې وکړله. ولې؟ د دې کڅوړې قدر عزت به کوو، که خیره نه شي اوبو کې به غورځوو. د قرآن سره صحبت کړی دی، ملګرتیا ورسره کړې ده. نو که نیک سره دې صحبت وکړه او ښه خلکو ته نږدې شوې. یو بزرګ و چې د پخوا نیک سړی و، نو خپل استاد له لاړ وی صاحب یې اړه کې مې وسوسه غوندې وی زه هلک وم، نو ما نه یو ښځه یو زنانه د ناروا مطالبه وکړه. ما چې نه ګناه نه کوم، ځان مې ښه کلک کړ. اوس پکې شپېته او یا کاله تېر شو، بوډا شوم، اوس مې د اړه کې دا شیطان وسوسې غورځوي چې ګناه به دې کړې وه، توبه به رستې وکړه. هغه وخت تیاره ګناه وراته ما وی بالکل نه کوم، قطعا را ګناه نه کوم. او اوس هغه ګناه نشته، وړه کې مې دا وسوسې راځي، یاره دا ګناه به دې کړې وه، خیر توبه به دې رستې وکړه. دا ولې؟ هغه زمانه کې مې عبادت کم، اوس مې عبادت هم زیات دی او دا وسوسې راځي. هغه استاد ورته وی ټیک ده،
وی ولی وی اغا زمانہ نبی علیہ السلام تا نزدے وا اس دی زمانہ یو شپیتا کالا دا پیغمبر علیہ السلام نلرش وکنا زمانہ پاکا وا پیغمبر علیہ السلام تا نزدے وا بجلی تا چی سمرا کم از مکہ نزدی وی اغمرا روخانی او چی دا بجلی نلری چی نو تیارا پاک زیادتی گی زمانہ نبی علیہ السلام تا نزدے وا پاکا وا نستا گناہ تلنکی دا زمانہ لرش ونو گناہ تا دیلکی گی خیر القرون و توید نبی علیہ السلام زمانہ دا صحابہ زمانہ او تابعین زمانہ نو چی نیکانو سرا علماء سرا پاکانو سرا بزرگانو سرا کین آستے اگوی سرا نزدے شوے دا اگوی اثر بدا باندے پریوزی او کدا اگینا لڑے شوے دا اگوی اثر بدا باندے نا پریوزی پوڑریانو سرا کینا پوڑری بشے او در باندے خام خاص سر کئی جوارگرو سرا کینا جواری بکے غلطو سرا کینا غلط بشے نیکانو سرا کینا پاکانو سرا کینا چی اگوی که میرے دین خبرے کئی اللہ بری دین داراو نیک بدی کی دا نوح علیہ السلام بچے کنعان اداغا پلار سره نکے ناستو اداغا تیو مسلمانانو سره نکے ناستو اداغا بدانو سره وغا پلیتانو سره وغا کافرو سره گرزے دو اللہ ذوالجلال نوح علیہ السلام نزورنا ورکی فلا تسألنی ما لیس لک به علم وری بے سوچو بے پوئی مانا تپوس سوالو نکے اداغا بچی تپوس کے خدا بدانو مر کرے ظاہر کے خستا بچے ہو پہ حقیقت کے ستا اسلامی و روحانی بچے نو داغوی سزا بورکم کم چی دا قوم سزا اللہ بس ما چی کما خبر اکڑل و سوچ میں نوکڑی پروردگار پاغی ممنی سا توبہ باسم اللہ پیغمبر دیکھا رالا پی چپا وزوی وقتا خوا غرق نوح علیہ السلام کشتے پا بو کے پاواشوا ویلیو کنا ان تسخرو منی کتا سما پوسے نن خان دے و ٹوکی را پورے کے چی ترکان شو پوچے کشتے جوڑی فیننا نسخرو منکم یو زمانہ براشی بیا بدر پوری من خان دو او واقعی چی کافر تا اللہ عذاب ورکی مسلمان ورطا گوری نخام خور پورے خان دی شپگ میاشتی کشتے جناب پا ابو گردے دلا شپگ میاشتی بارانو نو ابو زمکی رو خود کولے اسمان نو برا پریوتے او شپگ میاشتی مکمل سیلابون بیگی شپگ میاشتی اللہ دا سکل چی دا غیغا وجودون او دا غیغا ارست با برباد شو او دا کشتے دا چکر لگئی رالا بیت اللہ مکی مکرمی تمن لگا کشتے رو رسول او تاویگی چپے وئی او بعض مفسرین لکلی کہ دا بیت اللہ اگا خدای پاکوچت کا اگا بیت اللہ دغه دے باندې لگیا دی او بتاویگی دا بیت اللہ خواله چه کشتیرا لوی او چکرین پکې ولګولې پاغه فضا کې پر رب العالمین او چکرین ولګولې بیا هغه کشتی رب العالمین بوتلا عراق تا هغه د جودی غر ته ور رسولا باس الله حکم کا اسمان ته یا سما او عقلی باس دا وبدي بندې ک ازمکی وبدي ځان تراکاګه اسمان ته یو بلیو چې اسمان وب او چکړې هواګانې شروع شوې نور شروع شو لاندې زمکه دریابونه او بیدل او بیدان تراخ کله زمکا او چشوا تیز تیز خشته خشته هواګانې په تیر شوې او چکلا شوا د جودی غر د پاسه کشته او درې د عاشورې ورځ قوم تکوشو نوح علیہ السلام تکوشو جلال الاس دا کافرو نام و نشانم نشتا اسم نشتا آغا اتیا مسلمانان دی بوتانم لارل بت پرستیم ختم شو شرکم ختم شو کافران مردارم شو لارل او جہنم تا مرسیدل اللہ دا سے قہر ان بطش ربک لشدید نبی علیہ السلام تا اللہ فرمائی گوری زمانی ولدر سختی زما گرف ډیر سخت چې کلم زما گرف شروع شي زما د گرف او زما د قهر نه سو خلاصي دی نشي مون خلق خو ډیر غاوی راي ډیر زیات غرور کو ډیر زیات کبر کو ډیر لوی کو خو ګور دا وخت لوی دا دنیا کې به لوی مو کې پیسې هم پیدا کې دولت هم پیدا کې لوی به مو کې خو ګور خورشتا التبسکه او صفته لګی چې خورو تکل رسو یو گھنٹہ پس سڑی رسی که دو پس رسی که شواروس پس رسی که لس کالو که شل کالا پس رسی او دا ذات کوری پا دنیا کیم دا ورا دا نوح علیہ السلام قوم و دا عادیان و سمودیان و دا لوت علیہ السلام قوم دنیا کے رونی ول مسلمانانو ہر وقت پا دیولا که دا اللہ یا رساتے بس اول زمون دا کامیابی نخدا اقوم اللہ تباکو دا غینا پس درینیم سوکال نوح علیہ السلام پا قوم کی مسلمانانو کے تیر کرد رب العالمین تے نوے نسل شروع کا خشتخ کلی سوچے مسلمانان پاکات دا اللہ عبادت پہ کو نوح علیہ السلام مشرمو روحانی پلارمو پیغمبرمو دا اللہ حکام و حکمنو اے مرت رسول یو پکی کفر نو شرک پکی نو بت پرستی پکی نو
دا اللہ عذاب پکنو میوے خدای پاک پیدا کرے زمکہ اللہ آباد کرے فصلونه زیاد شو دا هغه کافر هغه ټول علاقه رب العالمین دوی ته ارسنګ پات خشته مزیدار پاتې کړو اللہ فرمائے قرآن حکیم کے ولقد ارسلنا نوحا الى قومه من نوح علیہ السلام خپل قوم ترو لے گا فلبث فیہم 1000 سنة الا 50 عاما 50 کم زر کالے پکے تیر کر لیکن دیو نہ منا یہ تکذیب کو مخالفت ہے جھگڑے ورسره وکړي فاخذوهم الطوفان وهم ظالمون طوفان پر آ گئے دار ظالمان فرق و تباشو رب العالمین جو قرآن حکیم کی واقع ذکر کئی اداقی پر صفائی ذکر کئی نیکانو دا پیغمبر مخالفت بنکے بس دا اللہ خلاف بنکے بت پرستی بنکے کبر بنکے کہ سوک دا دعوت کئی سوک دا دین خیدا بنوے کہ تب پلان کی راغلے مستی بنکے کبر بنکے دا بنوے تو خدا ما پشانتے تب اقبل عبادت نکے وماتے ہوئے دا خبر بنکے دا اللہ عذاب لبا دعوت نور کے دا نیکانو دا علماء مخالفت بنکے او کدی وکنو بیا دا اللہ عذاب پا دنیا کم لگے دا آخرت را خوشتاشتا اللہ دن دخل قهرنا او دخل غضبنا پا امان کی محفوظ ساتھ دے او خپل فضل او خپل کرم دی رب العالمین پا مبانی نازل گران و محترم و اوریدن کو دا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا 137 نمبر کے صدق شو چپدے کے دا حضرت نوح علیہ السلام واقعہ تاسو اوریدا تاسو تا پیښور خار کے بیرون کچرے گیٹ اشرف روڈ سرے فقیر خان ناصر خان کے سٹ ہاؤس کے ناصر خان اور حیدر خان سر ملاوی گی پر تاریخ 10 دسمبر سن 2004 کی ٹیلیفون نمبر دے 255-29-12 نو قرآن حکیم دیر دا اثر کلام دے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دا مکی دے کافر و تنگ نو روان شو ہجرت شروع دا مکی او غٹ کافر پا مخر آگے ابوبکر چلتا دے ویرا دا قوم میں تنگی پریدی میں نا زب ہجرت کم حبشی تا دے وینا تبا ندے تو خدا قوم مشرے او تو خودے خسرے ستاغن دے سڑے منگ بار نشڑو رازا خپل عبادت کوا نا دا ملکانہ نظام و لکسن کی پر قبائلو کردی دا مکی مکرمی دا نظام آغا سردار چو ملک پٹولو ملکانو دا مکیو گردے پٹولو سرداران راغن دے کر وی ابو بکر تاسو شڑے تنگوے وردا خودے خسرے زمون خدمت کئی زمون قدر کئی او دای سڑی تاسو دا وطن نشڑے دی با نشڑے او دی زما پا امن کے دے امان کے دے بس ما امن ورکل کوسم دے قبائلو کی چو ملک چالا امن ورکی سو پا دغاق نشکول نا قوم دا سرداران و توجی تاولا امن ورک ٹک تا خو یو شرط پیو لگاو دی با دا اخپل منز و دا اخپل تلاوت پا کور کے دن نکی بار با نکی کبار دا تلاوت شروع کنو منگ یریکو چی دا منگ دا خزی و دا بچی و تراجمہ کی کہ دا ابو بکر چی تلاوت کی جاڑی و سرا اور دیر پخوان کئی نو منگ یریکو چی دا منگ بچی و خزی مسلمانانی نشی نو دیدی میرا بانیو کی کور دیکھ پل عبادت کی باقی منگ دغاق نکو اگه کافر وی ډیر خدا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ له دغه امان ورکو ای پدې شرط چې تب کور کې هغه ډیر یې سورہ دې تیر شوی د دروازې مخه تاغه دن کاچا جوړ کړو بیا راوت پاغه مونږ کو پکې تلاوت پزور کو جړلې نو ماشومان به متراجمه کېدل خذ به متراجمه کېدل هغه به قرآن اورید اور د جړه تب راغونډېدل او عربي الفاظ په پویدل په معنا اگر سرداران لال اگر سردار ته وجه تا خود له امن ورکړو او پر شرط ابو بکر مات کر دا کور نه بیا راوت او بیا په زور تلاوت کوي مونږ یریګو اذا مونږ دا بچي دا خزه د مرګري نشي مسلمانان نشي یا خو ته مهربانیو کدی پوي کچې دې کور ته دن نشي او دا خپل منځ او دا خپل تلاوت په کور کې کوي یا ته امان والا مونږ پیش ابو بکر پیش نه پرید هغه کافر راغی وی گورا ما تا سر شرط لگولیو کہ تبا کور دا خپل منس کے او دا عبادت بکے او تا شرط مار کبار روت یا خو کور دن خپل تلاوت کوا او که کور نکے نو ما تا خپل امان واپس کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورتسوئی وی تا تا میں خپل امان واپس کا مانا دا اللہ و دا رسول امان کافی دے اگا سے بلگیو تلاوت بے کھو قسم دے بلا کافران اللہ دا حضرت ابوبکر صدیق تلاوت دا وجن مسلمانان پر نو قرآن کے رونو دیر لوے کمال دے گوارے
دا زمونږ او ستاسو کتاب دی، زمونږ او ستاسو د هدایت لپاره دی، الله نازل کړی دی. نو دې سره محبت ساته، مینه ساته او تلاوت کوي. هر مسلمان له پکار دی که نارینه دی او که زنانه د قرآن حکیم تلاوت کوي. او دا ته تجربه خبره درته کوم، څوک چې د قرآن حکیم تلاوت کوي الله به د مرضونو او د فتنو نه ساتي. ګوره په کوم کور کې چې د قرآن حکیم تلاوت کیږي هغه کور به الله د دشمنو د مقدمو او د لانجو د غمونو نه ساتي. دا تجربه وکړئ، بالکل منل شوې خبره. او الله په خپل کتاب په خپل تلاوت ډېر زیات خوشحالېږي. حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه حدیث نقل کړی وی الله به جنتیان جنت ته بوځي، نو هر قسمه خوشحالی به ولا الله ورکي. ځکه د جنت خوشحالی خو د هغې څه اندازه نشته، د هغې به څه بیان کوو. وی چې څه زمانه تېره شي نو رب العالمین به د جنتیانو ته وي خوشحاله شوی، هغې به وي والله وی یو خوشحالي پاتې روي الله مونږ خو چې څه غواړو ولهم فيها ما تشتهي انفسهم ولهم فيها ما تدعون، چې دې څه غواړي الله ورکوي. نو الله چې څه غواړو ملاویږي. نو بله کومه خوشحالي ده وینه یو پاتې ده د دې زړه کې به نه راځي. نو رب العالمین به خپل دیدار وکړي. نو حدیث پاک کې راځي چې د 1,000 کالو د جنت خوشحالي که چا کړي د جنت د دنیا نه یو سکند چې د الله دیدار وکړي دا ټول به تېر شي. خوشحاله به جمعه په جمعه ته خو ورځ شپې نشته، یو شان ورځ ده، خو د دنیا د اندازې د الله دیدار به کېږي، د الله دیدار به کېږي. نو جناب بیا به څه زمانه تېره شي نو رب العالمین به فرمایي چې یو خوشحالي بله پاتې ده. دی وی الله بله کومه خوشحالي ده؟ وی یوه پاتې ده. وی پروردګاره د جنت هره خوشحالي مونږ ته نصیب ده، هره یوه و چې هغه ستا دیدار هم نصیب شو، بله خو زمونږ ذهن کې الله نه تېرېږي. وی نه یو پاتې ده، سوچ وکړې الله مونږ چې ستا دیدار وکړو هر څه رانه هېر شي. نو ګوره قرآن حکیم خو زمونږ د امت لپاره نازل دی، د موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، ابراهیم علیه السلام د نور امتونو لپاره نورې صحیفې دي. لیکن د قرآن خوند ته وګوره که نه، وی رب العالمین به ورته وفرمایي چې ښه چپ شئ یو خوشحالي درته بله ښیم. نو الله به په خپل شان لایقه د قرآن تلاوت شروع کړي. او آدم علیه السلام نه تر قیامته پورې چې څومره مسلمانان دي چا باندې نه دی نازل چا دپاره ابه یې موري. وی دومره خوند به وکړي جنت حوري او غلمان او د جنت دا خلق خوشحالی نه داسې خوشحالي به په دې چېرته نه راغلی. که خوند پکې نو جنت کې به په حیثیت د یو خوشحالی الله ولې تلاوت کوي. او زه پکې د ځانه کله کله یو ټکې ویم زه هم که د صورت رحمان تلاوت الله بیا شروع کړو چې څه خوند به یې پکې. الله دې زمونږ او ستاسو نصیب کړي. نو قرآن ورونو ډېر د خوند کلام دی، ډېر د خوند کتاب دی. څومره خوشحالي چې په قرآن کې دي شي نو پې پکار ده. او جي صاحب خو ډېر خوش قسمته دی، د خاندان د درونه د ټول قوم خوش قسمته دی. نن الله د دې په کور کې یو د قرآن یو رڼا روښانه کړه. په الله باور وکړئ مونږ بیان نشو کولی د دې ذوقي غوندې خبرې دي. الله به څونه خوشحاله خلق د دنیا یو پیسه پیدا کی، یو دولت پیدا کی، یو بل شی پیدا کی، په هغې خوشحالي. او نن د الله د کتاب او د قرآن خوشحالي ده. دا ماشومه ده رب العالمین ګوره پوټینۍ ماشومه ده الله ورته قرآن زده کړي. او کور کې زمونږ خوراکۍ ته الله قرآن یاد په خدای یقین وکړه. ما سوچ کوم خدای ستاسې احسان دی. اجارې یو مولوي صاحب رب العالمین دی په قبر انوار نازل کې مدینه منوره کې وفات شوي، تاسو ټول ته معلوم. او مدینه شریفه کې بیا دفن هم دی. زمونږ د باباجي شاګرد م او د هغه مرید م. زمونږ د باباجي د وفات نه پس هغه راغی بیټک کې کېناست، ما ته یو خوب مې ولیده. قسم دې دا ما ته اجارې مولوي صاحب ویل. مې څنګه؟ وی مولوي صاحب مې په خوب کې ولید، هغه سره ډېره مینه وه. نو قرآن شریف ورسره تلاوت یې کو. نو ما ورته وی چې مولوي صاحب څه کوې؟ وی یاره دا قرآن یادول مې شروع کړي دي، څو سپارې مې یادې کړي نورې مې یادوم. نو ما هغه ته وی چې مولوي صاحب ډېر نیک سړی مې تا څه تعبیر وویسته؟ نو هغه ما ورپسې کتاب وکته تعبیر دپاره. اوس مې یو دی چې کوم کتاب یاد کوي هغه کتاب لیکلی دی چې بعضې خلک د قرآن شریف سره چې شوق لري او یاد کړي نی او شوق لري
پی بوڑا شو مرشی اللہ با توفیق ور کی قبر کی بیوتا اللہ ور یاد کی نو ماوی واقعی مولی صاحب زمون دون دا قرآن سلمین و چاگا با روزانہ او سپارے سپارے تلاوت تو دا پکم روز سے وفات کیدن دا غر روز کم پینزے پنی میں سپارے تلاوت کرے میرا دمینہ وا دا آغا محبتو رب العالمین زمون کور کی شکر دینا مخکنم دا قرآن درس شروع دے دلتم دا قرآن درس شروع دے او گن شمیر خدای پاک دا فضل او کرم کو نو مونگا ټول پدې خوشاله کې راجی صاحب سره شریک یو حاجی صاحب تا احمد علی صاحب تا داود جان صاحب تا دوانو حاجیانو صاحبانو تا د ماماګانو تا د قوم تا د خپلوانو تا د زنانو تا ټول ته مونږ مبارکباد ورکو او پدې مونږ خوشاله یو الله دې د هر مسلمان پکور کې د قران حکیم د غرانا او د غرو خان کې راولي کم فضل چې الله نن پدوی کړی اوس به دا معشومه د قران حکیم ختم وکي راغې نه پس بیا موږ دعا وکړو ته جمع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا حسد إذا وقب ومن شر حاسد إذا ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم صدق الله العظيم مبارك
مبارک ټول مبارک او دعا وکړه جمع دعا وکړه. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین. بچے تک دعا پروردگار دا معشومه د دې نور خويندې چې دي الله د قرآن پرانه منوره کړي، خدای دین د قرآن حافظانه کړي، الله قسمتونه بختور کړي او د مستقبل خوشاله زندگی د دیندارۍ سره الله نصیب کړي. او زمونږ خوره کې چې قرآن یاد کاغی تم دو کې چې الله وته د قرآن یاد پاتې کړي، الله ولا قوت تلاوت توفیق ورکړي. دې ټول کور د پاره او د ټول خاندان د پاره الله د قرآن او د دین او د اسلام او د دنیا او د آخر د هدایت او د نیکی ذریعہ وګرځولې. پروردگار زموږ په قرآن عمل نصیب کړي. یا الله زموږ د قرآن رڼا زموږ په زړونو کې کېنه. الله د آفتونو نه مساته، الله د مصیبتونو نه مساته، الله د بیمارونو نه مساته. یا الله که څوک مریضان دي ته ول شفا ورکړي، الله که څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي. الله چې چا په زړونو کې څه حاجتونه شریعت سره موافق د قرآن حکیم د ختمونو د برکت نه حاجتونه پوره کړي. رب العالمین چې چا څه مشکلات دي څه غمونه دي الله هغه مشکلات او غمونه ته په خوشاله باندې بدل کړي. یا الله موږ د خپل قهر نه وساتي، الله موږ د خپل غضب نه وساتي. الله دواړو جهانو سرخروی او خوشحالي نصیب کړي، د دواړو جهانو د مصیبتونو نه مساته. رب العالمین په دنیا کې او په آخر کې عزتونه نصیب کړي. الله د قبر د عذاب نه مساته، ځان کدن د سختو نه مساته، د محشر د ورځې د سختو نه مساته. د نبی علیہ السلام مبارک سی امتیانم جوړ کړي، د هغې د لاس مبارک د حوض کوثر وبم نصیب کړي. الله د هغې د جنډې لاندې جنت ته ورسول کړي. الله په پولیس صراط باندې تلل مو آسان کړي، جنت الفردوس زموږ نصیب کړي. پروردګاره چاته چې څه حاجتونه دي چا په زړه کې چې حاجتونه په دې مجلس کې الله د قرآن د ختم د برکت نه او د قرآن د تلاوت د برکت نه حاجتونه ورته پوره کړي. یا الله زموږ چې څومره زنانه راغلي دي په دې کورونو کې ناستې دي، پروردګاره د هغې په سر باندې د حیا او د پردې څادر واچي، الله د رسوایۍ نه وساتي. پروردګاره چې زړونو کې څه حاجتونه دي هغه حاجتونه ورته پوره کړي. راجي صاحب دي محترم والده ډېره نیکه بیبي وفات شوې ده، والد صاحب محترم هغې ته هم دعا کوي، دي والدین چې الله په قبرونو انوار نازل کړي. ای د خاندان او زموږ د خاندان چې څومره مشران وفات دي رب العالمین دې د ټولو په قبرونو رڼا او انوار نازل کړي. او چې څوک جمدي دي مشران یا موږ الله دې موږ ته د اسلام د هدایت زندگی نصیب کړي. الله هم د شیطان د نقش قدم نه وساتي، الله هم د شیطان د رسوایۍ نه وساتي، الله هم د شیطان د وسوسو د خواهشاتو نه وساتي. الله زموږ په زړونو کې خپل او د خپل حبیب مینه واچي، د قرآن مینه واچي. الله که زموږ نه څه تقصیرات ګناهونه شوي دي یا الله د هغې عفو او معافرت نصیب کړي. دې ماشومې ته بیا هم دعا وکړې الله یې نیکعمله صالحه لویه کړي سره د نورو خویندو. او حاجي صاحب دي ما ته څه دعا ویلې د هغې په زړونو کې څه حاجت دی دعا ورته وکړې چې الله تعالی هغه حاجت ورته پوره کړي. د چا زړه کې څه حاجت دی الله یې ټول حاجتونه پوره کړي د مسلمانانو. ګوره لویه خبره د الله رضا ده. دا دنیا که دا هر څه دي که نه د چا مال دی او که دولت دی دا ټول پاتې دي. دا تاسو د نږدې مرګونو ته ونه کتل، د بختیار حاجي صاحب مرګ زموږ دپاره څومره لوی د عبرت مرګ دی. دا دعا وکړئ چې رب العالمین زموږ نه راضي شي، یا الله ته زموږ نه راضي شي، یا الله زموږ نه راضي شي، یا الله زموږ د زړونو نه بغضونه او حسدونه لرې کړي. الله د غیبتونو د چغلو او د دروغو نه الله مونږ وساتي. الله زموږ په ژبه زموږ په لاس زموږ په بدن هغه عمل نصیب کړي چې پروردګار ته پرې خوشحاله وي. په کوم عمل چې الله ته خفه کېږي د هغې نه مو ساتي. ډېر فراخه مال د حلالو الله نصیب کړي او د بیت الله شریف او د مدینه منورې بار بار ملاقاتونه الله زموږ نصیب کړي. الله چې دا څومره ملګري دلته ناست یا کور کې زنانه ناستې دي خدای په جمع د سوال کوو هر مسلمان بیت الله ته بوتلی کړي، د هر مسلمان په زړه کې د بیت الله مینه او محبت واقع کړي. پروردګار څومره دا ماشومان چې ولاړ دي الله دا ټول ماشومان نیکعمله صالحان لوی کړي، دې زندګۍ بختوره کړي، دې زندګۍ د خوشحالو کړي. حاجي صاحب چې کوم خیرات کړي دعا وکړي چې الله ورته دا قبول او منظور کړي. په قرآن یې خوشحالي وکړه الله دوی خوشحاله کړي. الله ستا په کلام یې خوشحالي وکړه الله ته دوی خوشحاله کړي. الله ستا د کلام سره مینه وکړه الله ته دوی سره مینه وکړي. الله ستا د کلام عزت وکړه الله ته دوی عزت وکړي. الله ستا کلام سره محبت اظهار وکړه الله ته دوی سره محبت اظهار وکړي. زموږ حافظ بشیر صاحب هم بېګا سي ناڅخواني وکړه ده ته هم دعا وکړي د ده زړه کې مې یو حاجت ته چې الله یې وله پوره کړي، الله یې خیر نصیب کړي. الله زموږ د ټولو رب العالمین فرمایي چې یو انسان بل سړي ته سکیمونه سازشونه جوړی دا په حقیقت کې هغه بل سړي ته نه دي دا د خپل ځان ته دي.
مسلمان لندی پکار چه دے بل مسلمان تسکیم جوڑ کی سازش وتا جوڑ کی داغی عزت اخلی داغ جن پسے لگی دلی داغ پیسے پسے لگی دلی سازشی سڑے عموماً د خپل سازش په خپل اخکار کیږي دا د الله د کتاب وینا ده حضرت نوح علیہ السلام قوم چې کله داغه نافرمانی وکړله 9.5 کاله نوح علیہ السلام خپل قوم ته دعوت و تبلیغ وکړ قوم نسمید د نوح علیہ السلام ډیر زیاته بیزتی کولا او ډیر به تنگاو ګوره پیغمبرانو الله د برداشت ډیر لوی سینه ور کړی لس کالم سوک دیو قوم سره داسې نشي تیرولی 15 کالم نشي تیرولی کم قوم سره چې حضرت نوح علیہ السلام 9.5 کاله تیر کړل دا الله د کتاب وینا ده او 9.5 کالو کې صرف او صرف تقریبا 3 یا 15 یا د او یو د اتیو کسانو لګ اختلاف پکشته خدا او یو او د اتیو کسانو په مینس کې خلک مسلمانان اندازه ولګوي چې 9.5 کال کې څومره خلک به پیدا شوي څومره بچی پیدا شو نو نا امید شو مایوس شو رب العالمین ته التجا وکړه چې الله انی دعوت قومی لیلا و نهارا ما خو در دعوت و تبلیغ په سلسله کې د خپل قوم ته نروسته کتلی دی او نه د شپې دروازه مم کوشش کړی دی ا د شپې مم مهنت کړی دی فما یزیدهم دعائی الا فرارا چې څومره دی له دعوت ورکوم بلنه ورکوم هغه مرمانه تختی سوکم یواز ارواز نه د شپیم لګیم مهنت مې او کوم مشقت مې وکړ پکار دي چې ما ترا نږدې شي مانه تختی نو چې او وਹੀ مې ټکای مې بیزت کای مې خبر را پسې کای کنزل لا تک استغس پور را ته وای تنگ شو نو خیره وکړه رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا الله چې د کافرانو نه په ځمکه کورم درنه بچ پاتې نشي زی غوسه کې چې کورونه برباد شي انک انتظرهم یذلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا پروردگارا دا چې کم او یا اتیا کسان می مسلمانان کړي دار له واپس خرابای دا او یا اتیا کسان را له بربادای او که څومره بچی د دوی پیدا کیږي نو هغه بچی د دې نه زیات رامیان دي ځکه ما په ازمایښو کې 9.5 کاله کې په دې 9.5 کاله کې چې د دې نه کم بچی پیدا شو ولا یلدو الا فاجرا کفارا اغم ډیر ګندا او ناشکر او کافر ته پیدا کیږي نو د دینم د ایمان او د اسلام تمنشتا او چې کم ته پیدا کیږي د دین زیات رذیلان دي حرامیان الله ذل جلال ورتا وحی اوله گله چې یو کشته جوړه کا لکه سوال دې دا سیو که چې د دې کور در نه پاتې نشي کاذاب پر اولم او دوی وجنم پرې چې دا کورونو مرد برباد کم یو کشته جوړه کا الله کشته بسنګ جوړم زه خو ترکان نه ما کشته خو چې څوک جوړي هغه سړی به جوړي چې هغه ترکانه چل ور دي وی وصنع الفلك باعیننا الله فرمای مونږ درته چل خایو شاگردی به زمونږی استادی به شاگردی بستا زمونږی مونږ درته استاد درکو وصنع الفلك باعیننا مونږ دې دا کشته د جوړولو نگرانی درته مونږ کو شابه دا چل کوا داسې کوا داسې کوا داسې کوا کشته روانه کړه څوک چې گمراه شي کنه
عبدالرحمن بابا وی دا خدای بیلار پلار نشی رحمانه که 1000 نصیحتونه ورته وکړي دا خدای بیلار به پلار نشی رحمانه. نو نور پکار دا و چې لږ غلی شوی وي اوسه پورې پیغمبرو سے ترکاڼي جوړ وکړه. دې ته پیغمبرو چې کشته جوړی چا به وی کشته خو خلک دریاب کې جوړی په اوچه ډاګه کشته جوړی دلته وبکم دي کشته سره جوړی. قوم سازش شروع که راتلل با پاگا کشته که بے وطاو دسماتے کهو. او زمون مفسرین حضرات لکی کہ نوح علیہ السلام کا مکشتے جوڑا کراغیل مختلف طبقے جوڑے کر چتونا چی دے چت کے بے انسانانی دے کے سڑی دے کے خزے اللہ و تخولیو دا حیوانات بمزان سر کشتے تدن نکے دا دی نسلم چی ختم نشی یو جوڑا حیوانات دا پکے دا فلان کی حیوان زی شو دا فلان کی دا فلان کی چتونا او خانی پکے جوڑے کڑے وے دی براتل پکے بیلوے او دسمات کہو چی مردار بچتا حیوان یا سا مردار شو اب ہم پکے غردور دا کشتے نلوے دیران جوڑ شو. حضرت نوح علیہ السلام رب العالمین تے التجاو کرا چے اللہ دا سپا مصیبت اوڑے دلی ما دے سر سوکا ما کشتے خوچ او چی سمرا گندگی پکی کیدلا او بے پیچولی متیازی بے پکی کول دا ڈن خطی بے روڑے پکی بیچول مردار سپیو مردار حیوانات پکی غرزول اللہ دا سپا مصیبت اوڑے دے سر سوکا ما. ولا يحيق المكر السيء الا باهله رب العالمین فرمائی کہ سوک چاہتا سکیم جوڑی اپا کے خپل پریوزی. عبدالرحمن بابا وی کنا وی کوہی مکانا دبل سڑی پلار کے چرستا بدا کوئی پغالا لرش تو خبل تکوی کنا اسے نستا خیال نہیں ہوتا پہ تیر شو پکی پریو نزی بیا بسکے. ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. قرآن حکیم کے اللہ وی دا خلقم سکیمون و سازشون جوڑی خود دی دا غسکیمون و سازشون دا ختماولو چل مال رازی دی پا پتا طریقہ زما پیغمبر ناکام کول غوڑی دی پا پتا طریقہ زما دا دین مقابلہ جوڑی سکیم سازش کو پت شے دے کنا اللہ وی دا دی دا دی پتو سکیمون و سازشون نزا خبردارم دا دی وبال دا دی جزا دا دی سزا دا ما پہ اختیار کرا دا کولش. نوح علیہ السلام تا اللہ ذوالجلال حکم وکچے تخپل کار کا و باقی زمان کر تو کشتے جوڑا کشتے تیار شو پدا سے حالت کی چے دا کشتے ہر یو طبقہ و درجہ دا قوم دا متیاز و دا غل و دا گندگی و دا مردارے نہ ڈکا شو اگٹا کشتے دا اللہ دی سر بسکم تو ما تا پرید و دا زمان کر او دی با خندل چراتل با و دسماتی دا کشتے پغالا با کناستل پا کے با دسماتی کھاؤں. اللہ پہ بیماری لگولا یو قسم بیماری پا دے قوم لگے دل چے وجود ٹول سخاش دانے پہ روخت خارخ پہ روخت او دن وجود سکے پا دے خلکے او پا دے سپیموں کے او دن پا دے کلموں کے او پا دے گوگنوں کے امدانے روخت اگا زمانہ کی چکم علاج و اگے کوخ نہ جوڑے دل زان بے گراو او وینے و نونو بتے بے دل اللہ پہ یو غضب و قہر رو لے گا دے سر پکار دا وچے توبہ اللہ تیستے ہوئے ورہ ماتے رجوع درتا ہوئے کنا چی یونس علیہ السلام اللہ تے رجوع راغل عذاب تے اللہ لرک دیلم پکار دو چی رب العالمین تے رجوع کڑے ہوئے چی خدای دا عذاب رانا لرکا رجوع یا نکولا امغا سے خندا بے کولا یو دل چی ترشپی یو کس راغلے دے دغا دانو والا او دغا ننکو والا او دسمات کو کشتے تا ورغردے دلے کشتے کے لامبو مامبو والے دا پاگ اخپلا گندگے کی تیراوتے دے چراوتے رے اللہ جوڑ کڑے دے الکہ تا پسخشو الکہ راکو کشتے تا ور پریواتم او چراواتم جوڑ شم بس یو بتاو کشتے کے بے غپا والا او چرا بوتے دے ٹکے دے با طول خز نر پخپلت للو ماغا غولو کی چیغا کم متیاز او دسمات او مردار سپیاو گندگی پکے او ڈیرانے تے جوڑ کڑے ہو باغی کے بے گوٹے والے او لمبل بے پکے او چراوتل با جوڑے دل با لکا شپا خو پا دے کے دے نبی کریم صلی اللہ ایک گندہ سلیل اللہ علاجم گندہ مقرر کری
دا د خدای شان دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له یو قوم راغی، 4 کسان د عرینی قبیلې او 3 کسان د عقل قبیلې، عرینیین ورته وایي. مدینه منوره کې چې راغلل خېټې وپړسېدې. حضور پاک مبارک ته تپوس وکړ، هلکه ولې؟ وی صاحب د مدینې شریفې د آب و هوا را باندې پاکه رانله، حالانکه د مدینې منورې آب و هوا ډېره مزېدار او پاکه ده، خدا ورته پلیتو، دا پې صاف او پاک نور راغلی. وی تاسو باندې په وطن کې به دا بیماري راتله وی یو، وی څه چل به هم کو؟ وی مونږ به د اوښانو پیس کل او د هغې متیازې به هم څکلې، نو جوړېدو به. نبی علیہ السلام ته خو پته ولګېده چې دا پلیت دي، خېټې هم پلیتې دي او وجودونه هم پلیت دي. د بیت المال اوښانو وی دی لاړ شه د بیت المال هغه اوښانو ته او د هغې پی هم څکې او متیازې هم څکې. دی لاړل هغه پی به هم څکل او هغه متیازې به هم څکلې. جوړ شو. چې جوړ شو هغه د بیت المال چې د اوښانو کم سروونکي او څوکیدار و هغه یې مړ کړ، شهید، او هغه اوښان یې وتښتول، په مخه یې کړل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چالو وی صاحب هغه 2 کسان چې ته اوښانو له لېږلي و د اوښانو پی و متیاز یې څکل جوړ شو، هغې خو هغه ډاکه واچول، اوښان یې وتښتول، سړی یې مړ کړ. پیغمبر علیه السلام ورپسې لښکر ولېږه، دې غرمه ټیم کې یې راونیول، را یې وستل. دا دومره بدبختیانو چې هغه کم د اوښانو د پیغمبر علیه السلام کم سروونکي و د اوښانو یا ساري نومو، د هغه نه یې پوز هم پرې کړې وه، لاسونه هم ترې پرې کړي وو، خپې هم ترې پرې کړې وې، شونډې وروځې هم ترې پرې کړې وې، او اور یې ګرم کړی و، اوسپنه یې په اور کې ګرمه کړې وه، هغه یې وله په سترګو کې منډلې وه. نبی علیہ السلام مبارک وی خوا دې ظالمانو خو ډېر لوی ظلم وکړ. یو خو یې زمونږ سړی مسلمان مړ کړ، دویم مرتد شو، مسلمانانو اسلام یې راوړی او مرتد شو، دریم ډاکوان دي زمونږ نه اوښانو تښتول او فساد فی الارض په ځمکه کې فساد وکړ، مرتد شو. وی دې سره هم دقه چل وکړي، مړې کړل او په هغه سنګستان کې وغورځول. حضور پاک مبارک فرمایي چې الله په حرام او په پلیت شي کې شفا نه دا چولې، شفا په پاک سیز کې پلیت کې نه. مونږ له بعضې خلک راشي که نه، یاره صاحب ډاکټر راته وایي چې لږ شراب استعمال کړه، شراب وڅښه نو جوړ به شي. په شرابو کې شفا نشته، ګور په حرامو کې شفا نشته. خو دا بعض انسان وجود پلیتي، د پلیتۍ بلدي، نو هغه پلیتي ورسره لګي، پاک شي سره پاک شی لګي او پلیتو سره پلیت شی لګي. بورا په ګلونو کې خوشحالی او ګونګټ په سوټو کې خوشحالی. وی د بورا او د ګونګټ دوستانه و یو بل سره، ناغه بورا دی ګونګټ ته وی اشنا ټول عمر دی په ګندګۍ کې تیر کړی دی، راځه چې نن در باندې د میوو د ګلونو سیل وکړم. وی دا ډېره ښه ده، چکر یې ورکړه، په یو یو ګل به یې ګرځاو. که ستاسو خیال وي د بورا او د ګونګټ شکل هم تقریبا یو شان دی، یو لږ اوږد دی او بل غونډی دی. په ګلونو یې وګرځاو، په میوو چې مازدیګر شو، وی اشنا څنګه؟ وی سیل مې در باندې و، که څه خوند یې واخېست که نه وی نه. وی دا دومره خشته مزېدارې خوشبویه چې وې، وی زه خو پیسه هم نه یم پېښه، نو په خوشبویه پېښه ویم او نه را باندې څه خشته بوی لګېدلی دی، زه خو د هېڅ نه هم نه یم خبر، نیکبخته او وجود یې مړه وې. وی ما خپل ډیران ته پرېږده چې ورشم لتې پکې ووام، طبیعت په مې برابر شي. ابورا وله وزر اوچت کړ، ته ورېږه وزر یې تالاشي علمه چې وزر یې اوچت کړه، د وزر لاندې یې سوټه یې نښتې وه. ستا د وزر لاندې سوټه یې نښتې ده، جیب کې د ځان سره ګندګي په مخه کړې ده، نو ته په خوشبویه څه پوهېږې؟ نو ګنده شی چې دی د هغې علاج ګندی بیا. فروغ سړي شراب صاف نه راځي، خو په شرابي صاف راځي او سره بلدي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په حرامو کې ګوره شفا نشته، حرام مې استعمالوي. هغه سړي ګنده و هغه 2 کسان، نو هغه متیاز یې ګنده چې اوس کلې په هغې باندې جوړ شو. دغه رنګې رب العالمین دغه د نوح علیه السلام قوم ګنده دانې پرې راوختې. اوس هم بعضې خلک زمونږ په وطن کې بعضې خلک یو غلط کار کوي چې چېرته دانې پرې راوخېږي او یا چې د خلک وي متیاز یې پرې وکړه، اخوا شي متیاز یې پرې د پاسه وکړي. متیاز یې پلیت شی دی، متیاز یې مه کوئ په زخمونو، دا ګورې ګناه ده. او څوک وله څاروي سوټه
دغه کی څه وایي ګړوبې کی هلکه وایي ساروي دا سوټه ولا ګړوبې کو د پاسه پې واچوه دا ساروي سوټه ګړوبې نه کوي ګورې دا ښه خبرې نه دي یو چې پکې پرېوت هغه زه خو جوړ شم بل به م ورته غوټه بیواله بل به م ورته غوټه بیواله بل به م ورته غوټه بیواله د کشتۍ او باغه ډیران ختم شو دې بیماري ختمه نه شو هلکه اوس به څه کوو نو تلل به په بالټو کې به یې اوبه راوړئ او د کشتۍ هغه دیوالونه به یې پینځل او د هغې کشتۍ پې داسې صفا کړه لکه چې په لرګي د پاسه ریګمال ومږي او هغه اوبه به یې بیا راغېشتې څکلې به په سپېمو کې به یې مچولې په خولې کې به یې مچولې چې دا بیماري درانه ختمه شي نوح علیه السلام ته الله وې ملګرو ته یې په دقه لوړ میدان ورته کښېنئ ورته ګورئ اوس هغوی مخکې هغوی خندل اوس ورپورې تاسو خاندئ ګوره هغوی سازش وکړه او سکیم یې جوړ کړه حضرت نوح علیه السلام او مسلمانانو ته پروردګار په هغه سکیم او سازش کې قوم واچو که نه نوح علیه السلام ته الله محفوظ کړه سازش به نه جوړه سکیم به نه جوړه دا ډېره لویه ګناه ده او خطرناکه ګناه ده او که سازش او سکیم دې جوړ کړه دا زما وینا نه ده دا د الله وینا ده د رسول الله مبارک وینا ده چې هغه سازش او سکیم سزا به په دنیا کې هم ته الله درکوي او په آخرت کې به هم درکوي حضرت موسی علیہ السلام د تره زوی د قارون الله موسی علیہ السلام له عزت ورکړه د بعضې خلکو د انسان عزت نشي برداشت کېدی چاله چې الله عزت ورکړي یا چاله الله مال ورکړي یا چاله الله بچي ورکړي یا چاله الله کور ورکړي یا نور نو د عامو خلکو هغه برداشت نه کېږي چې اوهو دی خو پرون غریب و دا نن مالدار ولی شو دا خو پرون خړه جامه و دا نن سپینه جامه ولی چولې ده دا خو پرون چې عزت نه کو نن خو څوک ورته کوزېږي او څوک پاسي خلک عزت کوي دا ولې نو بیا ورته عموما خلک سازشونه سکیمونه جوړوي دا ډېره لویه ګناه ده الله دې امته وساتي نو حضرت موسی علیه السلام له پروردګار عزت ورکړه قارون پړه کې سوچ وکړو چې دا څنګه چل دی دی لږ ته وګوره مالدار زیم قرآن حکیم کې الله فرمایي چې قارون له الله دومره مال ورکړی و چې د هغه د خزانو کنجانې به یو لویې ډلې ګرځولې یو کسې کنجانې نه شوې ګرځولې لویو ډلې به د خزانو کنجانې ګرځولې نو خشته زیمه مال ما سره دی نوکران زما دي اوښان او ګډه چیلې او ځمکې زما دي او عزت د ده دی حضرت موسی علیہ السلام ته اسکیم او سازش جوړ او ډېر خطرناک دومره خطرناک سازش یو ښځې له پیسې ورکړي وی دا پیسې والا او چې کله موسی علیہ السلام تقریر کوي نو ته به پاسې او په ده به الزام ولګې چې دې موسی علیہ السلام خو ما سره بدعملي کړې دا څومره خطرناک الزام دی ګوره څومره لوی جرم په یو پاک انسان او بیا په پیغمبر الزام لګول ډېر خطرناک جرم دی حضرت موسی علیہ السلام قوم ته پاسې تقریر کو او د بنی اسرائیلو ښځې نر ورته ناست دي هغه له خو الله پیغمبر له خو الله ډېر لوی تاثیر ورکړي هغه ښځه پاڅېده او موسی علیہ السلام ته اواز وکړه لږ غوندې چپ شه ای خلکه وی دا سړی تاسو ته تقریر کوي او تاسو ته نصیحتونه کوي او منځ کې راته دا حالت دی خو چې دا خبره وکړه بس موسی علیہ السلام باندې الله چې راغی چې خدایه دا څه وشو ښځې له اواز ورکړه غلطه دې ووې وی ستا دې په هغه ذات قسم چې د اوه اسمانونه پیدا کړي او دا ځمکې پیدا کړي رښتیا وایه ګنې داسې خیره درته کومه چې پته به درته اوس ولګي ښځه وړه کېده او په یاره شوه وی زه معافي غواړم ما معاف کا وی ال وایه وی دغې قارون پیسې را کړي هغه دولت را کړی دی او پیسې را کړي چې د الزام به لګې الې ووی فورا موسی علیہ السلام فورا ځمکې ته حکم وکړ هغه خو پیغمبر ورته پته ده چې زما خبره الله مني وی راکاږه دا سړی ځمکه وشلېده او قارون پکې وردن نه شو د چغې جوړې کړې موسی ما معاف کا ښځه معاف کړه مسمانه غلطي شوې ده ما معاف کا وی راکاږه ځمکې نور راښکه رو رو به ځمکې راښکه او ده به چغې والې چغې به یې والې چغې به یې والې تر دې حده پورې چې ځمکې مکمل غیب کړه نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ دی با پدے پوند باندې پزمکه کتابیږي دا رد سزا ده او رو رو بلاندې کېږي او تر قیامته پورې هم دقه سزا ده. الله دې مسلطي دا الله د قهر سره ګورې څه سم نه دي. سازش یې جوړ که حضرت موسی علیہ السلام ته او دا سے خطرناک سازش چې پیغمبر بدنامول چې دا د پیغمبر بدنامی راغلی وستاسو څه خیال چې مولا دې داسې بدنام که د هغه خبرې ته بیا څوک وږي هغه پسې بیا څوک منځ کوي پراپیګنډه ورپسې خلک کوي د دین بدنامي ورسره راځي. مقصد یې دا چې دې به بدنام کم خلق به ما ته متوجه شي. الله ته حضرت موسی علیہ السلام اوساته او دې الله په خپل قهر او غضب کې گیر. رب العالمین موسی علیہ السلام ته وی دا پیغمبر الله سره خپل نیاز کوي ویوله دې په یخ شو یا والله. موسی علیہ السلام په پیغمبرانو کې د جلال خاوندو تیزی پکې ډېره وه وی معافی خو یې دنه ډېرې زیاتې وغوښتې او معاف ته نه کړې. وی الله ما څومره خطرناک جرم یې وکړ او په مې څونه خطرناک الزام ولګاو نو دې د پاسه به ما څنګه معاف کړی وی. وی ګوره معافي ده نه وغوښته معاف کړی به دې وی تا ته څونه په سوونو چغې درته ووالې معاف یې نه کړ معاف دې نه کړ او وی که ما ته دغه وخت کې یو چغه م والې ولو ما معاف کو. حالانکه الله په خپل پیغمبر ډېر خفه کېږي دا الله خو ډېر لوی رحم او ډېر لوی کرم او مهرباني ده که هغه هم دغه وخت کې دا سوچ اډوراته نه چې الله ته چغه ووه. موسی علیہ السلام ته اوازونه کول موسی علیہ السلام له خو یې پخ کړی ړې وله سوځولی دغه رنګې حضرت موسی علیہ السلام چې کله فرعونیان الله غرق کړل یو لوی میدان دی وادي تیه هغې ته لاړ. الله په ډېر لوی احسان وکړه په قومې په وادي تیه کې ورته الله چینې پیدا کړي د یخو مزیدارو خشته اوبو چینې او سورې پکې نو الله تعالی ورته وریځ راوسته هغه وریځ یې پې د پاسه سورې کړې په دې قوم او دا خوراک انتظام یې نو پروردګار ورته سیسه د دې ملدانو نه غټې وي سلوا ورته نه کې وي سیسه ورته الله را دونه زیاتې کړې چې دې به بس رانیولې ولالولې به یې خوړې به یې پخولې به او ترنجبین په دې ایران په دې علاقه کې کېږي لکه څنګه چې زمونږ په پلوسه کې چیړ کېږي چیړ دقه رنګې بوټي وي او په هغې کې دا دغه واړه واړه بوټي وي او په هغې کې دا چیړ را پیدا کېږي هغه ډېر اعلی خوږ شی دی ډېر مزیدار او د وجود دپاره ډېر طاقتمن شی دی. نو قرآن حکیم کې الله تعالی د نعمت په شکل کې بیان کوي انزلنا علیکم المن والسلوى د سیسې اعلی غوښه به یې خوړه ترنجبین به یې خوړه او مزیدار اعلی قسم اوبو د پروردګار پیدا کړی وی هغه به یې څکلې او هر وخت به یې په سر باندې وریځ او یخ مزیدار اعلی بادونه به لګېدل. بني اسرائیل خوشحاله شو الله ته رجوع کړه چې الله زما دا قوم چې جون تیرې د جون د تیرېدو به څه طریقې وی تراشه کوهی تور ته او ما سره یو څو ورځې تیرې کا کوهی تور کې تیرې کا زه بدله یو قانون درکم یو دستور العمل به درکم یو قانون د هغې لاندې به ستا قوم جون تیرې. موسی علیہ السلام لاړ کوهی تور ته هلته کې یو اعتکاف وکړ څلوېښت ورځې پوره کړې رب العالمین ورته تورات ورک چې د تورات دا زما کتاب دی ما درله درکه او د په تختو لیکلی شوی تورات یې ورکه دا ځان سره یوسه ما چې درته په دې کې څه لیکلي ستا قوم دی د دې مطابق ژوند تېری دا ستا قانون شو د قوم. دې خوا حضرت موسی علیہ السلام چې څنګه کوهی تور ته لاړ غر ته لاړ چې هلته د اعتکاف وکړم په دې قوم کې اوس پیره سړی و هغه ته سامرې وایي. قرآن حکیم کې الله په دغه نوم یاد کړی دی. د دې سامري نوم موسی خپل نوم او د موسی علیہ السلام نوم موسی دواړه چې کوم وخت کې فرعون خو اعلان کړی یو وخت کې وی چې کوم نارینه الک پیدا کېږي دا به وجنو ولې نجومیانو ورته ویلي چې یو الک پیدا کېدو والا دی
او دغه هلک بستانه بادشاهي اخلي او اب ستا د ذلت ذریعه ګرځي. نو د اعلان وکړ وی بني اسرائیلو کې چې څومره هلکان پیدا کېږي وی دا هلک په بني اسرائیلو کې پیدا کېږي هغه وجنه. بیا اعلان وکړ چې یو کال قوم ورته ګیله وکړه وی دا هلکان چې ټول مړه شي دا ماشومان نو دا چې کوم بوډاګان او ځوانان دي دا به مړه شي او نوې نسل خو تا ختم کړو زمونږ خدمت به څوک کوي؟ د بني اسرائیلو نه به دوی خدمت اخېسته د فرعون قوم. وی ښه یو کال ماشومان وجنه او بل کال یې مه وجنه. رب العالمین موسی علیہ السلام پیدا کړ چې پیدا کړ دا الله په حکم یو صندوق یې ولا جوړ کمو او هغه په صندوق کې بند که ماشوم او دریاب ته غورځو دریاب ته غورځو دا زما کار دی. او سامرین پیدا شو د سامری مورم وی چې دا ماشوم زما مخکې د فرعون کارنده راشي وجنې دا خو ډېر ګران کار دی. نو د مور یې دا ماشوم بوته دا سامري د هغه نوم موسی و نو ځنګل کې وغورځو چې زه بس که مري د ما د سترګو نه پناه خو به مړ شي که نه ځکه د فرعون کارنده ګرځي او ماشومان د مور مخکې لاله. حضرت موسی علیہ السلام پیغمبر الله د فرعون کور ته ورسو د فرعون په کور کې تربیت شو او دغه سامری کې د هغه نوم موسی و هغه له به جبریل علیہ السلام راته و د هغه تربیت جبریل علیہ السلام کو. ګور الله ته د سامری تربیت جبریل علیہ السلام کو او د موسی علیہ السلام پیغمبر تربیت فرعون کو. وموسی الذی رباه جبریل کافر وموسی الذی رباه فرعون مرسل. هغه موسی چې سامری تربیت وکړه هغه نه غټ کافر جوړ شو چې جبریل علیہ السلام تربیت وکړه دا هغه نه الله غټ کافر سامری جوړ کړ. او هغه موسی چې فرعون تربیت وکړه هغه نه پروردگار پیغمبر جوړ کړ عقل پکې کار نه. نو دا سامری چې څنګه لوی شو جبریل علیہ السلام به په اس راته نو چې اس به په کوم ځای قدم کېښود یا جبریل علیہ السلام به په کوم ځای خپه کېښود هغه ځای به زرغون شو شین به شو. نو ده به هغه خاوره راواغېسته او ځان سره به یې سنبال کړه. دا روان ماشوم چې دا ګوره عقلمند دي لکه څه ناڅه عقل وي. زموږ مولوي صاحب د الله تعالی په قبر انوار نازل کړي وړو به روانې کو هغه به وایي دا روانې په عقل کېږي وي دا عقلمند وی قمقل ماشوم روانې نه کوي دا حقیقت. نو هغه خاوره یې ځان سره جمع کوله دی چې لوی شو خاوره یې بوسخکۍ کې ګرځوي کې څه چل شته. حضرت موسی علیہ السلام چې په کله د فرعون نه ته سره د قوم نه نو د بني اسرائیلو کالي ورسره و سره زر او سپین زر فرعون سره د قوم الله غرق چې وادي تیه ته دي ورسېدل او موسی علیہ السلام د الله ملاقات ته لاړ چې تورات ورکړي سامري دې قوم ته وی هلکه دا کالي راغونډ کې وی دا خو حرام دي دا خو مونږ د فرعون د قوم نه راغشتي دي. قوم یې وی دا خو جوړېږه موسی علیہ السلام راشي وی دا راغونډ به کړو. نو چې موسی علیہ السلام راشي نو د هغه نو بیا تپوس وکړو که نه وی ډېره کالي ترې غونډ کړل او دا سره زر دا کالي ټول ویلې کړل او د سخي او ډانچې په ځمکه کې جوړه کړه طالب دا سره زر یې په هغې کې ور واچول سخي یې ترې جوړ کړه. چې سخي یې ترې جوړ کړه نو هغه خاوره چې د جبریل علیہ السلام د قدمونو د اس د قدمونو ځان سره ساتلې وه هغه خاوره یې راواغېسته او د هغه سخي په خوله کې وغورځوله سخي چغې جوړ. څلوېښت ورځې موسی علیہ السلام هلته اعتکاف وکړه او قوم یې څلوېښت ورځې د سخي عبادت وکړه. ټول قوم نو بعضې کسان پکې سمم او هارون علیہ السلام ورور د پیغمبر د هغه ورته نصیحتونه کول خو قوم کوم ځای صبرې د هغې ویې د سرو زرو سخي ته ګوره او چغې ته ګوره معلومیږي دا چې دا د موسی علیہ السلام خدای دی. هلته الله پاک موسی علیہ السلام له تورات ورکوي ها دا تورات واخله دا ستا د قوم د ژوند د تېرېدو ذریعه شوه دا قانون شو خو چې ورشه نو قوم دې په لوی غم اوړېدلی دی. الله هغه څنګه وی هلته یې د سخي عبادت شروع کړی چې څنګه راغې او قوم ته یې وکتل چې دي خو سخي ته په عبادت پراته دي نو په خپل مشر ورور په هارون علیہ السلام یې ورمنډه کړه د سر نه او د ګیرې نه یې کلک راونیو وی دا ورته نه کتل تا ماله به راغلی وې ما ته به دی لویلی
ورته وی وروره ما ورته ډېر نصیحتونه کړي دي خو زما نصیحت پې اثر نه دی کړی ما ډېرې خوارۍ کړي دي او تا له ځکه درلم چې بیا به تا وی چې قوم دې دغسې پرېښود او ته ما له کوهي تور له رالې موسی علیه السلام غصه و که نه په دې غصه و چې ظالمانو الله د سره څه وکړل ستاسو دشمن فرعون سره د ټول قوم نه الله هلاک که تبی که یو من او سلوا ترنجبین او سیسی در باندې الله وخوړی د نور د تاو د بچکولو د پاره در باندې الله ورید راوسته د خوږو اوبو چینې درته الله پیدا کړی نو دومره ناشکري مو کړه چې بیا هم د سخي عبادت شروع کړو سخي ته هم خدای ووایي په ټولو حیواناتو کې د سخي نه قمقل شی بل نشته هغې ته هم خدای ووایي سامري ته یې وی راشه اوس موسی علیه السلام هغه سخي ته اور ورته که ویې سوځو وی دا ستاسو خدای دې غوږ ورته کېدی اوس دلی سوځوم خدای څوک سوځولی شي او سامري ته یې خیرې وکړئ وی تا خو سازش جوړ کړه که نه سکیم دې جوړ کړه چې دا به خدای وي او دا خلق به زما تابع شي چې و خدا خو سامري الله خدای جوړ کړه خدای خو راله دې راوسته نو ستا دا سوچ و دا دې فکر و زه وی په ټول ژوند کې به ستا دا طریقی چې تا باندې به خارخ لګېدلي او چې څوک هم در پورې ګوته جنګي نو چغې به وی ګوره سازش یې جوړو پروردګار سزا ورکړه که نه ولا يحيق المكر السيء الا باهله الله سزا ورکړه داسې سزا چې څوک به جنګېدل لا مساس ما له ګوتې مه راوړی څوک به هلکه سامري دا ګورې ګوتې راله راونړی چغې به یې والې جړل به موسی علیه السلام له به راته وی نه تا غلطي کړې ده زه اوس دقه ستا سزا شوه تر مرګه پورې نه به دله ښځه ګوتې در وړی شي دا ګوره ډېر ګران ژوند دی الله دې مسلمانو سره دی نه به دله زوی ګوتې در وړی شي نه ډاکټر او نه طبیب او نه دوست او نه یار نو سازش او سکیم چې بل ته جوړی دا د وخت نه یقین راوله په دا خپل زړه کې چې دا سازش ما دی مسلمان ته نه دی جوړ کړی دا مې ځان ته جوړ کړی دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مکه مکرمه کې زندگی وه الله ورته خپل تره او خپله چاچي دشمنان کړل ابو لهب او د هغه ښځه ابو لهب به په پیغمبر علیه السلام غزارونه کول خلق به ورته لمسول او د ابو لهب چې کومه ښځه وه د پیغمبر علیه السلام چاچي وه تره ښځه هغې به څه کول هغې به غنې راوړې او پیغمبر علیه السلام ته یې پیلارو کې اچول اوس د شیطانې هم یو هدي که نه غنې به یې راوړلې وی بد زما دا کاروبار شو یو ځل تللی و د مینا په میدان کې زوزان را جمع کړي غنې چې راوړم او نبي علیه السلام ته په دا کوڅه کې واچو چې دې سهار وختي یا غرمه را پاسې و راځي چې دا غنې په دا خپو کې ننوځي دا کوڅه ورته د غنو ډکه کړه غټ ګېډې یې د زوزانو او د غنو وتړه او پړی ترې راته وکړه اوس هم که ستاسو خیالي بعضې خلک پن په سر وړي او بعض انسان یې دې شاته راواچي او په دې اوږو باندې پړی راواړی دلته کې هغه پړی نیولي ځان پسې شاته کړي نو دې د زوزانو هغه پیټ یو سړي ته وایي چې د اوچت که راشه نو یو غټه تیږه وه په هغې د پاسې هغه پن کېښوله او کلک یې تړلی دی او د هغه چې په کومه تیږه د پاسه د زوزانو هغه پن ایښودی دی نو بل طرف ته ورته دا ودرېده او هغه پړی راواغېشت او دلته کې غوټه ورکړه او د لاس کې ونیوه چې زور رسو لګومه چې د زوزانو دا کم پیټ دی دا پن چې دا د شاته راوانو خو چې څنګه زور لګاو نو هغه پن د هغه تیږې نه پورې غاړه پرېوت دا ته بل طرف ته و او پن پورې غاړه پرېوت هغه پړی دی مری ته او تیزندي شو چې دې څونه زور کو هغه پن به شاته ته هغې کې دې پروردګار څه وویستل مردانه شو قرآن حکیم کې الله فرمایي وامرأته حمالة الحطب فی جیرها حبل من مسد کم پړی چې په دې لاس اودلی و پړی جوړ کړی و چې په دې به زه د زوزانو پیټې راوړم او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه السلام مبارک پوته به دا زوزان او دا غنې چوم الله پاک هغه پړی چې د پیغمبر علیه السلام د تکلیف دپاره جوړ کړه او هغه د هغې د تیزندې ذریعه وګرځېدله
سکیم او سازش په بالکل نه جوړوي رونو ګوره دا به نه وی چې دا سکیم او سازش په جوړ کم دی مسلمان ته دی به په چا عمل کم د ده مال به په چا برباد کم د ده بچي به په چا برباد کم د ده عزت په چا واخلم دا به بالکل نه کې دا ډېره خطرناکه ګناه ده او که ته وی د دې نه څوک خبرېږي نه چاته څه پته لګي دا لکه یو سوال راځي اکثر دا سازشیان او سکیمونو والا دقه لوبه کوي هغې وی دې نه څوک څه خبر شو نه مې کوه شي ته نقصان رسي دې نه څوک څه خبرېږي نو که بل ته څوک نه خبرېږي نو الله خو خبرېږي که الله نه کوم ځای پټی او دا مو وایه چې دې نه څوک نه خبرېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د هغه د وینا مطابق درته چې کوم مسلمان د بل مسلمان عیبونه وباسي هغه عیبونه وباسي او د بل مسلمان هغه پټ رازونه راښکاره کول غواړي او بل مسلمان ته نقصان رسول غواړي وایي که دې په خپله کوټه کې په بړستن کې دننه دا کار کوي نو الله به یو وخت داسې راولي چې رده دا سکیم او دا عیب راښکاره کول به راڅرګند کړي او مخلوق خدا په الله خبر کړي او قسم دې ډېره مو لیدل ګورئ چې بل مسلمان ته هلکه وایي پته یې نه لګي دا فلانکې چا عمل کو وایي هېڅ پته یې ونه لګېدله ډېر مرګونه داسې وشي که نه پته یې ونه لګي او څه موده پس میاشت دوه درې څه موده پس پته ولګي خو هلکه فلانکې په دا مرګ کې شریک هلکه دا خو پلانکي کړو نو بیا زمونږ خلک څه وایي مړه وایي خبره پټه نه پاتې کېږي که نن سبا دیوالونه ملوئ خبره کوم ځای پټه پاتې کېږي دیوالونه ملوئ هلکه به دا سوچ نه کوي چې د دې نه خوا نه خبرېږي او دا سکیم او دا سازش خو د پټ جوړو بلکل به دا نه وی دا به هلکې وایه چې دا سازش او سکیم جوړوم الله پې خبردار او دا الله هغه فرشتې چې د ما نه ګیر چاپېره تودي په دا خېوږه او په دا ګس اوږه مې نستي هغه پې خبردار دا پټ نه پاتې کېږي دا خامخا ښکاره کېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم خیبر ته لاړ دا یهودیان ډېر لوی سازشیان دي چې خیبر ته لاړ د خیبر یهودیانو سازش جوړ کړ یوې ښځې له څه پیسې میسې ورکړې وی ته پیغمبر علیه السلام له ډوډۍ وکړه او چې کم څاروی کمه غوښه ورته پخه کې په هغې کې وله زهر واچوه دا یو سازش حضور پاک مبارک سره د ملګرو هغه دعوت ته کېناست هغه غوښه یې راواغېسته ملګرو هم خوړه دوی هم خوړه لږه غوندې نبي علیه السلام خولې مبارکې ته کړه او فورا یې د خولې نه راوویسته ملګرو ته یې دا غوښه مه خورئ هغوی ته یې صاحب ولې وی دې کې زهر دی ښځه یې راوغوښته وی دې خوا راشه وی تا په دې غوښه کې زهر اچولي دي وی صاحب تا ته چا الوي وی ما ته دې نوړی الوي چې دا لاس کې مې پرته نه خو پوه شوه نبي علیه السلام ته خو پته ولګېدله پوه شوه ورته وی او صاحب ما پکې زهر اچولي ښځه پوه شوه چې اوس بغیر د رښتیاو نه کار نه کوي وی ولې دې پکې اچول وی ما هلکې وی که ته دروغجن پیغمبر یې در نه به خلاص شو او که رښتونی پیغمبر یې تا ته ضرر نشي رسول یو ساده شی جوړ کړه ګوره حضور پاک مبارکه هغه ښځه بیا مسلمانه شوه چې مسلمانه شوه نو معافې کړه اوس به ته وایې چې ښځې خو سازش هم جوړ کړه او تکلیف هم ورته ونه رسېد نه یو صحابي د هغې نه شهید شو د هغه زهرونه نبي علیه السلام هغه ښځه راوسته وی ته خو مسلمان یې لیکن د الله تعالی قانون دی او زما د قرآن حکم دی تعالی به اوس قصاص در کوم سزا به در کوم د هغې صحابي په هغه مرګ کې چې د هغه زهرو د وجې نه وفات شو هغه ښځه قصاص شو حضرت یوسف علیه السلام په ټولو وروڼو کې خشته او ښکلې مزیدار خوبصورته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله معراج ته لاړو وی هلته مې د پیغمبرانو سره ملاقاتونه وشو یوسف علیه السلام مې ولید د ټولې دنیا د خلکو نیم حسن پروردګار دله ورکړی دومره خشته د رونو ورسره بغض او حسد پیدا شو ګوره رونو پیدا کېږي ګوره نو رونو او میندې جدا وي اکثر د دې مېرنو رونو خامخا یو بل سره لږ غوندې حسد پیدا کېږي سکیم یې ورته جوړ کړه چې د دې پلار د یعقوب علیه السلام خو دې بچي سره ډېر محبت او ډېره مینه ده او موږ سره خو هغسې نه کوي او یو خوب هم لیدلی شوی یوسف علیه السلام لیدي و غراض د خوب هم فاش شو
وی راشه دا زوی به د مخې نه لرې کو. ګوره عجیبه سکیم یې جوړ بابا مونږ خو زو ښکارم کو لوبې ټوقې به م کو او سیل به موږ ځنګل ته ځو، نو که ستا خوښ نو دا یوسف هم موږ له راکړه. یعقوب علیه السلام به دا بچې ځان نه جدا کړو، هر وخت به ورسره وی بچی سې نه دا ماشوم دی چې ته شرمخې ده نه، په دې علاقه کې شرمخان ډېر دي او شرمخې ده نه مات نه کړي. نه بابا مونږ بلا رونه یو او ګڼ رونه یو، نو مونږ به دومره کمزوري چې ستا دا یو ماشوم بچی به د مونږ نه شرمخ وړي. وی ښځه ډېره ښه ده، بچی یې وله ورک د پلار په مخ کې اوچت که او ښکلې که او یو زوی به د بل نه اخېسته او بل د بل نه، او چې د پلار د مخې نه یې خوا کوم څپېړې دې شروع کړې. ښه تا سره پلار مینه کوي، ها تا لار سره وړي، مونږ سره خو هغسې مینه نه کوي چې تا سره کوي، په دې برابر کړو. او د خوب لیدی چې 11 ستوري او نر او سپومې ما ته په سجده پراته دي. وی خو اوس به پته ولګي چې ته به مونږ ته سجدې کوې که مونږ به درته کوو. 11 ستوري دا 11 رونو دې کې یو خپل سکر و دا 10 سیونو دا دغه و میرنیو چې بویه ته یو شال کوي په هغې کې یوسف علیه السلام وغورځو. داسې کوي اوږده غټ جور کویانو هغې کې وغورځو او ښکارونه یې کول نه یو شرمخې چې ته راونیوه هغه کې پړې واچو او قمقل سړی چې وي که نه دا چې کم سازشي سړي وي دا عقل سوچ هم په ځای نه د یوسف علیه السلام نه کمیس وویسته او چې د ښکار یې کړی و هغه یې په وینو کې رنګ کړ او هغه کمیس یعقوب علیه السلام دروړو دا دې شرمخ ستا زوی مات کړی دله م راوسته چې ستا یقین پیدا شي او ها دا ستا د دوی کمیس او دا ور باندې وینه. یعقوب علیه السلام خو پیغمبر و، وی عجیبه هوښیار شرمخ دی چې زما زوی یې ماته او د هغه اندامونه غوښې خوړې او کمیس یې ترې روغېستی دی. دقه دی کې دوی خطا شوي چې کمیس یې نو شلولی روغ کمیس یې راوړ، یعنې کمیس وشلوی نو پته به ولګي که نه. وی ډېر هوښیار شرمخ دی، کمیس یې ترې روغېسته او غوښې وډوکې وله خوړل. وی وایه شرمخ ته وی ستا د په هغه ذات قسم چې ته شرمخ پیدا کړی او دې پیغمبر پیدا کړی، زما زوی ته دې ولې پنجه اړموله، زما زوی دې ولې ماتو. شرمخ ورته الله ګویا کوي صاحب د شرمخ به څه مجالي چې یو پیغمبر چې د پیغمبر زویم وي هغه به شرمخ څنګه مات کړي. مونږ پیغمبرانو له ګوتې ور وړی شو، پنجه ور وړی شو، د پیغمبر زوی ته مونږ غټ کولی شو، دا خو دوی راونیولم او پړې راکې واچو تالی راوستم. ګوره سازش یې جوړ که الله پکې ناکام کړل. هغه یوسف علیه السلام پروردګار یو قافله راله او هغې د کوی نه وویسته، برقه یې ښکته کړه چې دې کې به اوبه راوځي، پکې یوسف علیه السلام راووت او صاحب اغشتو قیمت یې چا سره نو ځکه ډېر خشته خوبصورت او د مصر په بادشاه خرڅ شو او یو وخت داسې راغی چې د مصر کورسی یوسف علیه السلام ته حواله شو او په دې علاقه د یعقوب علیه السلام قحط راغی، غلې له به خلک مصر ته تلل، یوسف علیه السلام له به تل، دوی غلې له لاړل، غلې راوړه، یوسف علیه السلام یې ونه پیژن، دوباره چې څنګه لاړل یوسف علیه السلام ورته ځان وخو په خپو ورته پرېوتل، صاحب ته زمونږ ورور یې مونږ نه غلطي شوې ده مونږ معافي غواړو. سازش او سکیم پټېږي نه ګورئ، او که د انسان نه پټ کې د رب العالمین نه نشي پټولی دا به چرته هم نه کې. زمونږ د خلکو ګورې دا یو عادت دی، څوک په دکان کې، څوک په پټي کې، څوک په حجره کې، څوک په لاره کوڅه کې بالښت ته ډډه والي، یو په یو ورچوه بل په بل ورچوه، یو تم سکیم جوړوه بل تم سکیم جوړوه. دا غټه ګناه ده، خطرناکه ګناه، هېڅ چرې به دا نه کې، دا ګناه کبیره ده، خطرناکه ګناه ده. او که چرته ستا په دې سکیم او سازش کې د بل مسلمان مال برباد شو، د هغه مرګ پکې راغی، دا به نه وی چې مرګ ما نه دی کړی، هغه د مړي ګناه ګورې ستا وشوه، د قتل ګناه کې به شریک شي، هېڅ پته نه دی. د هغه مال ته نقصان، د هغه عزت ته نقصان، د هغه رور ته، د هغه بچي ته، د هغه قوم ته، هغه وبال کې ته شریک شوې. مونږ خلک دا سوچ کوو چې دا ډس چا وکړو دا بس قاتل دی، نه دی چې چا ورسره تعاون کړی دی، چا پکې شیطانت کړی، چا سکیم او سازش کړی دی. نبی علیہ السلام فرمایي چې د بل سړي په مرګ کې په 2 ټکو څوک شریک شي، د قیامت پر ورځ به په تندي ولې لیکلي چې د الله د رحمت نه مایوسه دی. الله دې مسد. نو سکیم او سازش گناه کبیره ده، غټه گناه کبیره ده، د دې نه مکمل ځان ساتي. او که په دې پوه شو چې یو سړی د بل مسلمان خلاف داسې خبره کوي
چې دا هغه عزت ته په نقصان رسی، دا هغه مال ته په نقصان رسی، یا دا هغه ژوند ته په نقصان رسی، د مسلمان ته نصیحت وکړه. دا ګورو یو کس تپوس کوي چې سپړې په مانځه کې د امام نه مخکې رکوع کی او یا سجده وکړي، نو وایي په دې باندې مونځ خرابېږي او اودس یې ماتېږي. مسله داسې ده که چا د امام نه مخکې رکوع له لاړ یا د امام نه مخکې سجدې له لاړ، نو دا ګناه ده، دا ناجایز دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی کم انسان چې د امام نه مخکې رکوع لځي سجدې لځي او یا د رکوع سجدې نه د امام نه مخکې پاسي، ویره ده دا سټوکې د شیطان په لاس کې دی، شیطان مخکې بوزي او وروسته بوزي، دا سخته ګناه ده او دا ناجایز دی. که دې داسې طریقه باندې د امام نه مخکې رکوع یا سجدې له لاړ چې امام سره په دې رکن کې شریک نشو، لکه چې دې رکوع له لاړو او بیا امام رکوع له دې سر پورته کړي، نو امام سره په هغه رکن کې په رکوع سجده کې شرکت رانغی، نو بیا خو مونځ اړو نشو. او که نه دې مخکې د امام نه رکوع له لاړ او بیا د امام ورپسې لاړ خو په هغه رکوع کې امام سره شرکت راغی یا په هغه سجده کې امام سره شرکت راغی، نو مونځ مکروه دی او دس پې نه ماتېږي. او دس اله ماتېږي چې سړی په مانځه کې قهقهه وکړي، د هغه مونځ چې رکوع سجدې والا مونځ دی، یعنی هغه آواز والا خندا په مانځه کې وکړي، نو د مونځ مات شو، اودس یې مات شو، پرې بیا دوباره اودس وکړي. دا بل ملګري تپوس کوي چې مونږه جومات دیوال کچه دی او اوس دیوال د جومات پخو او قبله طرف ته لار ده، نو آیا که مونږ محراب خو لار طرف ته جوړولی نشو، نو که محراب مونږ د جومات نه بار جوړو خو د جومات دیوال بدن نه کوو، نو آیا مونږ محراب د جومات نه بار جوړ کړو چې لار تنګه نشي او دیوال د جومات دن نه کوو او لار ته ځای پرېږدو، نو دا جایز دی که ناجایز؟ دا ناجایز دی. د جومات حصہ چې د جومات دپاره وقف شوې ده د بل مقصد دپاره استعمالول، دا ناجایز دی او ګناه ده. محراب که خامخا لازمه نه ده چې د دیوال نه دی باري، بعضې جوماتونو کې داسې محرابونه جوړېږي چې هغه په دیوال کې دن نه وي. محراب صرف دیم فایده ده چې د دیوال نه بار راشي، نو د یو سب بچت پکې راشي، او دیم فایده ده چې د امام د مانځه ځای مختص او معلوم وي، نو لازم نه ده چې محراب د خامخا دیوال نه بار راشي، خو د جومات حصہ دا وقف کول لارې ته دا ښه خبره نه ده. دا بل ملګري تپوس کوي چې بعضې ښځې هغه زبان دراز وي، جبیر وخه ریستی او ټول کور ته په اور کې ولاړي، دا سخته ګناه ده. زنانه به په خپل کور کې د خپل خاوند سره تیزی نه کوي، نه به پې غصې کوي، نه به پې اواز راوباسي. دارنګې زنانه په اسخر باندې یا په خواښې باندې اواز رستل او غصې کول دا ناجایز دي، دا ګناه ده او زبان درازي به نه کوي. ښه اخلاق ښه شی دی، د سړو دپاره د ښځو دپاره ګزاره دې کوي. بچو سره بد اخلاقي نه ده پکار، د بچو سره په داسې طریقه باندې وخت تېرول پکار چې کنزل پکې دي. بعضې زنانه کنزل ډېر زیات کوي، نو بچي هم ترې هغه چل زده کړي، بیا بچي هم هغسې کنزل کوي. د زنانو بعضې خویونه داسې دي چې خیرې ډېرې زیاتې کوي، نو چې دا خیره وکړي، نبي علیه السلام مبارک فرمایي بعضې وختونه د خیرو د قبولیت وي، نو دا خو په جذباتو کې وي، بچي ته خیر وکړي، مال ته خیر وکړي، خاوند ته خیر وکړي، او بیا د هغې نه وروستو سوچ یې وروستو را چې وي دا مې څه وکړل، نو بعضې وخت کې خیره الله قبوله کړي او انسان پې ستومانوي، نو خیره پخ انسان د الله تعالی بدي شي او دا ښه خبره نه ده. دا بله مسله ده چې یو سړی په داسې وخت کې راغی چې امام په خطبه دی، آیا دی به سنت کوي که به نه کوي؟ نو خطبه هغې ته ویلی شي چې د دویم بانګ نه پس امام شروع کوي. نو که یو سړی په داسې ټیم کې راغی چې د خطبې اذان شروع دی، الله اکبر، دغې نه پس به دې سنت نه کوي. دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دی، اگر چې د نور علماو ائمو پکې لږ اختلاف شته، خو د هغې مسلک دا دی چې د اذان د خطبې نه پس به دې سنت نه کوي، دا سنت ترې باندې نه پس وکړي. البته که امام تقریر کوي، نو هغه د تقریر دوران کې دې سنت کولی شي که نه شي کولی، نو هغې کې خو سنت جایز دي که کوي، ځکه تقریر خطبه نه ده، هغه مسنونه خطبه د اذان نه پس شروع کېږي. خو بهر کې بیا هم په دې تقریر کې چې دې سنت کوي، نو د اواز اوري، نو لکه هغه تشویش پیدا کېږي. یا دا دی چې دې مثلا بعضې پکې آیاتونه د قرآن حکیم ووایي، هغې ته چپ کېدل پکار دي. نو بهتره خبره داره چې په وخت سړی منزله ځي او اذان د لومبي اذان پسې زوال پسې فورا خپل سنت کوي، ثواب هم کېږي، ځکه چې نبي علیه السلام فرمایي چې کوم سړی د بانک پسې فوري ده، لومبي بانک پسې
یعنی په وخت لاړ زوال پسې هغه الله ډېر لوی اجر ورکوي په حدیثو کې ډېر لوی ثواب دی. دویمه مسله د ملګري دا تپوس کړی دی چې د سحر سنت داسې وخت کې سړی جومات ته راغی چې امام په جمع باندې ولاړ دی په فرضو، نو دی به سنت کوي که به نه کوي. نو دی کې زمونږ مسلک کې دوه قول دي، خو راجح قول دا دی چې که امام د دویم رکعت رکوع ته سره رکوع لاندې کولی شي دی دې دا خپل ګمان دی چې زه را سنت کوم امام په دویم رکعت کې رکوع سره لاندې کولی شم، نو بیا دې سنت وکړي. او که دا غالب ګمان و چې نه که زه دا مونځ کوم دا سنت او امام په دویم رکعت کې رکوع سره نشم لاندې کولی، بیا دې سنت پرېږدي. خو که دې سنت کوم په دې جومات کې په دې خیال چې امام زه په دویم رکعت رکوع کې لاندې کولی شم، دا ځای کې به سنت کوي چې د امام اواز نه اوري، لکه امام کوټه کې د بار سنت وکي یا امام بار مونږ کې د په کوټه کې یا لوی جمعه یو طرف ته دی وکي. کدا ځای کې دی درېږي چې سب سره نږدې او د امام قرائت دی اوري، بیا بالکل سنت نه کوي، بیا دی پریږدي. لکه چې بیا قرائت اوریدل په د باندې واجب کیږي، دی باغی ته خامخا وګیږي. خدا سنت د سال کې پاتې شي بیا بس کوي. نو دې کې زمونږ د امام محمد رحمت الله علیه قول دی او هغه مفتابه راجح قول دی چې د سحر د نور خطونه پس تر سنت پیو کی نور اوخیږي هغه نه پس سنت وکي. مرګ دا تاسو کوي چې د مازیګر مونږ یو سړی وکړو د داخلو چې جمع شوی دا او د مونږ وکړو فرض وکړ، اوس امام سره د جمع نه وشو، امام راغی دی بس کوي، نو د خپل فرض کړی د مازیګر د فرض نه پس نفل جایز نه دی، نو دی بس امام سره شرکت نه کوي. او د ماښام متعلق علما لیکي چې امام که د مخکې فرض کړو بیا امام را لاندې کړ، امام سره ځکه شرکت نه کوي چې 3 رکعاته نفل نشته، یو چې امام سره نفل کوي خو 3 رکعاتو نیت پکې 3 رکعاته نفل نشته. بعضې یو قول د علماو پکې شته چې امام سره د نفل نیت وکړي، خو چې کم وخت کې امام سلام وګرځي پاس یو رکعت وکړي، نو دا به 4 رکعاته شي. خو دا قول مرجوح دی. ښه دا ده چې د مازدیګر او د سحر او د ماښام د 3 واړو منځونو کې که د مونځ کړو امام سره شرکت نه کوي، او که ماسپښین او د ماسخوتن د فرض کړي او بیا امام را لاندې کړ، امام سره د نفل نیت ته وتړي، الله به د نفل اجر او ثواب ورکړي. دا بل مرګري په ذهن کې دا سوال دی چې یو سړی جنازه تیاری نو تیمم وکي او جنازه کې شریک شي. زمونږ په وطن کې دا عام رواج دی او غلط رواج دی. خلک مقبرې ته لاړ شي، هلته ډډې لګولي، ګپ شپې لګوي، او چې کوم وخت جنازه راشي نو بس په قبر یا په کاڼي باندې ډبار شروع کړي تیمم ووایي. دا مسله غلطه ده، دا ناجایز ده. چې د سره وخت د اودس وو نو اودس پکوي، چې اوبه وي اودس پکوي، وخت سره شته اودس پکوي. تیمم د هغه چا دپاره فقهاو لیکلی دی چې جنازه دې په تیمم وکړي چې دې داسې وخت کې حاضر شو د ته پته نه وه او دې جنازې ته حاضر شو، ناګهاني جنازه ولیدله، که دې اوس اودس کوي جنازه ته تېرېږي، جنازې مونځ ته کېږي، د جنازې خو بل بدل شته نه، نو دغه وخت دې فوراً تیمم و چې دا جنازه ترې نه لاړه نشي. اوس چې د مخکې دته پته ده چې په 4 بجې جنازه ده او دې ناست دی او ډډه یې والې د اودس نه کوي، جنازه حاضره شي بیا فوراً تیمم ډبر شروع کړي، دا خو ناجایز ده. زموږ پښتانه نه وایي چې اوبه وي نو تیمم ته حاجت نشته، نو دلته خو دا خو پښتنو مسله ده، خبره ده، خو خبره د شریعت مطابق ته د سره ټیم و د به اودس کړی بیا به مقبره کې د انتظار کړی. او که د جمعې مانځه کې یو سړی داسې وخت کې راغی یا د جمعې مانځه یو سړی داسې وخت کې راغی چې د اودس نشته او دلته چې جمعې مونځ کېږي، نو دی یو په تیمم د جمعې مونځ نه کوي، ځکه د جمعې مونځ بدل شته چې هغه د ماسپښین مونځ دی. که جمعې مونځ ته تیمم دې نه کوي، خپل اودس دې وکړي، که امام سره جمعې مونځ را لاندې کړي، خو ډېره خلک را لاندې نه کوي، ماسپښین مونځ وکړي. او که د اختر مونځ دی، د اختر نه مونځ هم بدل نشته، نو که دا ټایم کې دی راغی چې دی اودس کوي نو مونځ ته د اختر ختمېده چې نو امام فارغېده، نو دې بیا خیر په تیمم د اختر مونځ وکړي. د جنازې د مونځ او د اختر د مونځ چونکې بدل نشته، نو که د اودس کوو دا دواړه مونځونه ته تل، نو دې اودس وکړي تیمم دې ووایي. او د جمعې مونځ داسې نه د هغې بدل شته، د هغې په ځای که جمعې مونځ ته لاړ ماسپښین مونځ وکړي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب العالمين دې زموږ او ستاسو د خوارۍ او د هر څه قبول او منظور کړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.